د هجرت سفر وای او د مدینه شریفه د هجرت د اسلام د مضبوطوالي سره او د اسلام د کلکوالي سره ډیر تعلق دی. اسلام چې الله مضبوط کو نو د مدینه شریفه د هجرت نه پس اسلام الله مضبوط کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د دین او د اسلام د لپاره ډیر مهنت او کوشش وکړ. هر چاته چې کمې دوستو کمې رشتہ دارو کمې د کلیو کم د بارو هر چاته خپل وس وکړ او دعوت یې ورکړ چې مسلمان شه. خو یو څو کسان خدای مسلمانان کړل. د طائف سفر وکړ او د طائف په سفر کې ډیر تکلیفونه ورته ورسېدل. د حج په سیزن کې حج له خود یو ځای بل ځای نه خلق راځي هم به د حضور پاک دا اراده و چې یاره د خلکو له دعوت ورکم ځکه د خپل وطن او د کلي دا خلق دا مسلمانان نشي خو کیدی شي چې د بار خلکو ته خدای دین او ایمان ورسوي. نو حضور پاک به د حج په سیزن کې په خفیه طریقه او په پټه طریقه باندې یو کس سره ملاوېده او د الله د توحید او د یووالي د عقیده به ورته مخکې کوله. خو د مکې چې کوم کافرو هغیم په دې پویو چې دلته خو ته خلک ځان ساتي مونږ خو ته د وطن د خلک منې کوو خو هسې نه چې دې چېته د حج په موقع د بار خلک ځان سره ملګري نه کړي. اغیم په دې سوچ کې و نو هغې به کوڅو کې او لارو کې خلک کېنولو چې د بار نه به څومره قافلې حج له راتلې نو هغې به ورته وي چې ګورې زمونږ په دې مکه کې یو سړی دی او ګورې لیونی دی او ساحر دی او چاته به کله به وي جادوګر دی او کاهن دی او هغه ته به نه نږدې کېږې که هغه درته څه خبره کوي چې واو نری ګورې ځکه که د هغه خبره م واورېده نو کور په کور به دشمنۍ دله جوړې کړي. د پلار او د دوی په منځ کې به دله روانه جوړه کړي. د ښځې او د خاوند په منځ کې به دله دشمنۍ جوړې کړي. داسې جادو ورسره دی. زمونږ په مکه کې کور په کور دننه بهر د یو بل سره دشمنۍ پیدا کړې. نو خلک خو په دې یریږي چې واقعي په داسې مصیبت چېته به ونړم. تر دې حده پورې چې د بار نه به کوم خلک حج له راتل یا عمرو له به راتلل نو هغې به غوږونو کې مالوچ منډلي ټوکړې به یې په غوږونو کې کېښودې چې هسې نه بې اختیاره د اواز مونږ دې غوږ له راورسوي او په مونږ چېته څه جادو نه شي. لیکن سره د دې دومره رکاوټونو حضور پاک به لګیا خپل محنت به یې کو. نو یو ځل د مدینې څه کسان راغلي وو تقریبا 6 کسان. نو مینا کې یو غونډی د عقبه غونډی ته وایي دا هغې غونډی نبی علیه السلام شاته کړل وی تاسو ته یو څو ضروري خبرې کوم. نو چې شاته کړل نو نبی علیه السلام ورته د اسلام او د ایمان دعوت ورکړه. وی ګوره الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر یم زه دې له رالیږلی چې د الله پاک دین دې خلکو ته ور ورسوم. نصیحت یې وکړه د حضور پاک د هغه نصیحت په هغه 6 کسانو یو اثر وشو او هغه 6 واړه خدای پاک مسلمانان کړل. دا د مدینې خو نبی علیه السلام ورته وی چې ګورې دا خبره به پټه ساتئ دې نه به څوک خبروی نه دلته زما بلا دشمنان دي نو زما خو د وطن کلي عزت ځان ساتلی شم ماته خدای بچ کوي خو ګورې تاسو ته تاوان به ورسوي. بس ځای خپل کلي ته لاړ شئ او خپل وطن کې دا دعوت وچلوئ. هغې لاړل مدینې شریفې ته او په مدینه شریفه کې دا دعوت ورو شروع کړ او بیا کال لا وی ځان سره نور ملګري راولی او دا به زمونږ روزي او دا به نیټۍ د دې غونډۍ شاته به سره میلاویږو. نو کال له دې ځان سره نور کسان هم راوستل او په هغه نیټه باندې د هغه غونډۍ شاته حضور پاک هغه نورو کسانو لم دعوت ورکړ. مجموعه 12 کسانو رب العالمین هغې مسلمانان کړل. وی پټ بخورې خبره به پټه ساتئ هسې نه څوک دنه خبر نشي. دی لاړل مدینې شریفې ته او هلته د اسلام دعوت شروع کړ. خلکو ته دین رسوي ایمان رسوي بس دا یې زه نه پیسې غواړم نه بادشاهي غواړم نه مشري غواړم.
نه زما څه تمې شته د چا نه، یو تمه مې ده چې الله پاک دا خلک مسلمانان کی، او اسلام څه ته وایي چې یو خدای ومني او ما پیغمبر ومني چې د خدای رسول بس. دی لاړل او دی دعوت شروع کړ. آینده کال نیټه ښودې وه، 2 یا 3 یا کسان د مدینې رالل حج له، د حج په بهانه، او د هغې غونډۍ شاته حضور پاک په نیټه ورسره یې ښودې وه، ورته نبي علیه السلام ورغې او دې کسانو له د ایمان دعوت ورکړ. هغه 2 یا کسان رب العالمین ټول مسلمانان کړل. حضور پاک خوشحاله شو چې شکر الحمدلله، د خدای کرم، د خدای فضل، د الله احسان شکر دی چې که په مکه کې زه چا قبول نه کړم خو د مدینې خلکو قبول کړم. که مکه کې چا خدای یو ونه پیژن، خدا د الله فضل دی چې د مدینې خلکو الله یو پیژن. زه وی لاړ شئ مدینې ته، اول ته د دقه ایمان دعوت وچلوئ. بس دا 2 خبرې دي چې الله یو ومنئ، خدای له شریک نشته، او زه د خدای رسول یم چې زه درته سویم دا به زما د خپل طرف نه نی، دا به د الله د طرف نه. دا 3 کاله محنت نبی علیہ السلام د حج په سیزن کې وکړه، خو چې دا 3 یا کسان کله مسلمانان شو نو دی حضور پاک دوی خو ته خو پته ولګېده چې دله خو په مکه کې ډېر لوی تکلیفونه میلاویږي، او دی خو څوک کولاو خبرې ته دلته نه پرېږدي، نو هغوی وله دعوت ورکوي صاحب مدینې ته راځه، مونږ سره لاړ شه مدینې ته. نو هلته به کولاو د دین دعوت وچلی، دلته رکاوټ شته، هلته به راته هېڅ رکاوټ نه، دلته د دشمن شته، هلته به انشاءالله دشمن مني او موږ به د مدد کوو. دعوت یې ورکړه د هجرت حضور پاک له. حضرت عباس دغه وخت کې موجود و، دې لا د اسلام یې ښکاره کړی نو. بعض علما وی پټ مسلمان و ښکاره اسلام نو ښکاره کړی، او څوک وی له ایمان یې نو قبول کړی. دی ولاړو نو حضور پاک ویروارو، نو د مدینې خلکو ته وی ای د مدینې خلکو دا څه کوئ، زما د ارواره تاسو مدینې ته بوځئ. هغه وخت کې ورته لا مدینه نه وي، یثرب به یې ورته وی، دی تاسو یثرب ته بوځئ، مدینې ته بوځئ. دلته قوم شته څوک ورته غږ نشي کولی، او د قوم د وجې محفوظ دی، او که دی تاسو بوته ولته ورته چا تاوان او نقصان ورسو نو تپوس به یې ګورې بیا ستاسو نه کوم. هغوی ورته وی تی مونږ ته حواله که ته خلاص، مونږ به خپل سرونه وشیندو قربان به کو، خو دته به څوک رانه لاړې مخامخ توږ نه کي. دا مکان مدینه ده، یثرب دی، دا مکه نه ده، ماته مونږ ته حواله کې. حضور پاک له دې دعوت ورکړه. بس دا 3 کاله پرله پسې دا حج په سیزن کې او په موقع کې حضور پاک دا دعوت وچلو. هلته لګیا دی مدینه شریفه کې د اسلام دعوت چلیږي. مدینه شریفه کې د اسلام زور و شور داسې شروع شو چې یو صحابي دی حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه، د هغه په کور کې دعوت شروع دی، د اسعد ابن زراره. او یو صحابی دی پسترگو نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اغیر مشر استاد صدر مدرس، الگیا دی خلقو تا قرآن خی او حدیث ورطا خی. او دا اسعد ابن زراره مدرسه کڑی وا، ځان له مدرسه نه وا. اتفاق دو چلتم خلق خبر شو، چې خبر شو نو د مدینه خلقو میټنګ راو غوښته، او ټول سرداران را جمع شو، الکان را جمع شو، او دا باس شروع شو چې د مکې نه هلکه څه خلک راغلی دی او نوې عقیده خورول غواړي، او زمونږ د پلار نیکه چې کومه زړه عقیده ده هغې پسې بد رد وایي. د دې مخنیوی پکار دی، د دې مخنیوی پکار دی چې دا شی ختم شي. او که داسې نی نو دا خو زمونږ د پلارانو د نیکونو دین دی، هغې پسې ولې مونږ پسې خبرې کوي؟ نو چې اوس هم خدای دې نه کړي دلته څوک راشي او زمونږ د دین خلاف دلته کار کوي، نو مونږ به پرې خامخا خفه کېږو. لکه د هر چا خو خپل دین دی، کل حزب بما لدیهم فرحون، هر چا ته خپل دین خوږ دی، هغې ته خپل دین او خپل هغه چې خپل مذهب و هغې خوږ و. نو هغې وایي چې دا څوک راغلی دي، هر څوک چې دی که مسلمان ځان ته وایي او که مؤمن ځان ته وایي، خو موږ د دوی دین نشو زغملی، زموږ د دین خلاف دشمني کو، او چې څوک هم موږ سره زموږ د دین خلاف کوي ورسره پوهېږو. دا باس شروع دی، یوم تقریر کوي بل هم کوي. یو نوجوان کس دی اسید ابن حضیر،
اپاسد هغه ویل کمال یو تجویز دل در کوم دا سکار کو چې دا مسلمانان چاروستی دی په کور کې دی رکړی دی اسعد ابن زراره دا زما دوست دی نو لاول بدا سیوکو چې ور بشوزی پویوم چې دا مسلمانانو شریک خپل مکې ته مکه پیشه او دوی پیشه او نوې عقیده نه خورئ او زمونږ د عقیدې بد نه وای نو که سم شو خپخه او که نه شو زما دوست لومبې بس تاسو نه مخکې دی راپسې به تاسو یې خو لاول پویول خو پکار دی خلکو ویره دا خو دې هوښیاره خبره وکړه نو سید ابن حضیر ورغی هغې اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته دروازه وواله اوله بار راووته وی مرګري یو خبره درته کوم زما خو دوست دی په بدو مې نه پرېږدو اورېدلی دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستی دی او نوې عقیده خورئ او زمونږ په مذهب او زمونږ دین پسې بد رد وی نوی دین خورئ بھائی جان خلق ټول راغونډ شوی دی ستا خلاف میټینګ شروع دی تورې وسره در باندې راتلل جنگ یې د سره کو او د قوم مقابله کول هم نشي خو ما ورته وویل چې دی زما دوست دی پیوم مهرباني وکړه دا څه کې د بار نه د خلک راوستل او نوي دین خورئ او زمونږ زور د پلار نیکه دین دی په هغه دین زما پلار خښ دی ستا پلار خښ دی زمونږ نیکونه خښ دي زمونږ ناګیانې خښې دي نو دا خراب دین شو ستاسو دا ښه شو د قوم دشمني ته په سر ماله او نه د قوم سره دشمني کولی شي مهرباني وکړه دا خلک وشاړه اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ سید ابن حضیر ته وی یاره خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه واقعي د ټول قوم دشمني په سر اخیستل دا خو زه نشم کولی خو ته یو کار وکړه ته را دننه شه د هغې سړو خبرې واوره نو که د هغوی خبرې غلطي یو خبر هم پکې غلطی نو د مټې ونیسه په خپله وشړه ته زما دوست یې سته اختیار او که خبرې ټیکي نو قوم ته ووایه چې اخر تاسو له څه تاوان دا خو ډېرې ښې خبرې کوي او که غلطي بس اختیار ستا دی دی خوشحاله شو چې اختیار زما دی دا خو به زما لوی نوم شي دا خو که زما اختیار دی خو زه به اوس د بټه ونیسم چې ځای نو په ټول مدینه کې به زما نوم شي چې د جنگ نه موږ دی اسید ابن حضیر بچ کړو او جنگ د ختم کو او د جوړه وکړه او په صلاح او سلامتي مسلمانانو شړل نو دا ډېره هوښیاره خبره ده نو کور ته وردننه شو چې وردننه شي چې کوم نابینا صحابي و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو ړوند نو اسعد ابن زراره رضی الله عنه هغه ته وی د سره یو څو خبرې وکړه د تاسو پسې راغلی دی او ستاسو خلاف میټینګ شروع شوی دی چې دا مسلمانان وشړه د سره یو څو خبرې وکړه نو هغې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته د قرآن شریف تلاوت شروع کړه نور خبرې نه کوم د خدای قرآن د تورم تلاوت یې شروع کړه او په ډېر ښکلې اواز یې ورته قرآن واوراو چې قرآن اسید ابن حضیر واورېد راپرپې پې راغی وجود نه خولې روانې شوې رنګ یې بدل شو وی اسعد دا څه شی دی دا چې اورم دا سورم د خو د هغوی په ژبه کې و قرآن عربی کې دی په عربی خو هغه پوهېږي د هغې ژبه کې و دا زه سورم وی دا زموږ د الله کلام زمونږ د رب کلام دی زمونږ ښکلي پیغمبر باندې نازل کړی دی زمونږ ستاسو د هدایت دپاره دقه ټکي دوی وی دا خرابې دي دا خبرې اسید ابن حضیر قسم په خدای که دومره ښکلې خبرې مې چې ته په ژوند کې اورېدلې دی خو د ما اړه راوویسته ما نه اړه بار راوویسته ستاسو د دین څه نوم دی وی زمونږ د دین نوم اسلام دی ستاسو د پیغمبر څه نوم دی زموږ د پیغمبر نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم ستاسو دین کې چې څوک داخلیږي په کومه طریقه به داخلیږي وی هېڅ ګران کار نه دی یو دوه ټکي به ووایې وی بس ما ته ښایې دا دین مې خوښ شو دا خبرې مې خوښې شوې دا قرآن را باندې خوږ ولګېد دا د الله کلام ما ته رښتونې ښکاري دروغجن نه ښکاري بس هغوی ورته یو دوه ټکي وښول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسید ابن حضیر هغه وخت کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان کړه چې مسلمان شو کله لاړ قوم لا قوم ته ودرېد ای قومه تاسو خو اکو بکو لګیا یې هسې چغې جوړې کړې دي د هغې خبرې خو تاسو نه دي اورېدلې
خو ډېر صالحان خلک دي، دیندار خلک دي، جنگ پسند شر پسند نه دي، دهشتګرد نه دي، دهشتګرد نه دي، خو ډېرې ښکلې خبرې کوي، د هغوی خو ډېر ښکلی دین دی او ما یې خبرې واورېدې زه خو یې ملګری شوم. سلام علیکم. قوم وی دا څه په غم واورېدو مونږ اولېږه دی چې دا به ټیک کې میانځ کې دی د هغوی ملګری شو. هلک وی پوه نه شوې دوکه یې کړې، نوجوان یې پوه نه شوې دوکه یې کړې، یاره دوکه ښیمه خو دا دین پرېږدم نه، بس دا مې قبول دی اسلام. مشر پکې و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه، دا مشر دی، د خزرج قبیلې سردار دی. هغه وی هلکه ما پرېږدی زه ورځم، زه پویم ځکه دا زما د ترور زوی دی دا چې چا د مسلمانان راوستي دي، زه به یې ښه پوه کړم، زه مشر یم په عمر کې تجربه مې شته او دا مسلمانان پې دله زه شړم. نو که مې پې وشړل او پوه شو خو ښه، او که پوه نه شو نه مې د ترور زوی دی تاسو مې د قوم یې تاسو سره ملګري یم هغوی سره نه پوه. هغوی وی بلکل ورشه کاکا جي. دی راغی، چې راغی اسعد ابن زراره ته یې دروازه ووهله او ورته راووت څه دی جي؟ وی یاره ما اورېدلی دي چې تا د مکې نه څه خلک راوستلي نوي دین خورئ، زمونږ د پلار نیکه زوړ دین پسې بدې ردې وی. دا خلک وشاړه اسعده د قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم، ټول قوم ستا خلاف بل و در پسې راتلل، خو ما منې کړل چې ودرېږه زما د ترور زوی دی دی پویم او ګورې اسعد ګورې زم د قوم مقابله نشم کولی، زما دغه فرض و چې تا پویم. دا خلک وشاړه زمونږ د پلار نیکه دین پسې بدرد وایي، نوي دین خورئ، دې ته هېڅوک منلو ته تیار نه دی، مهرباني وکړه داسې کې د قوم دشمني په سر اخلې. هغه ورته وی ماما زویا ته خو هوښیار سړی راشه وردننه کوم دی، دا ستا خپل کور دی او ته زما ورور یې او تی دا مټه ونیسه ته وشړه، ولې زه غلط کار کوم، تا تم د خلکو مخ راړم او ځان تم د خلکو مخ راړم، خو یو کار به کې لاول به د هغوی خبرې اورې چې خبرې غلطي بالکل لر کوه، او که خبرې غلطي نه نو ولې را باندې میلمانه شړئ. دیم په لالچ کې راغی چې یاره واقعي زه ورځمه او خبرې به یې واورم او د مټه به یې ونیسم چې دی په مخامخا لوی نوم به مې وشي چې دغه دی ملک یې راله د مسلمانانو نه پاک ویشړل. چې دې سنګ ورغې اسید ابن حضیر هغه نابینا صحابي ته هغه ړوند صحابي ته په عبدالله ابن ام مکتوم ته د سره هم یو څو خبرې وکړه، د هغه خبرې څه وې؟ قرآن. هغه ورته قرآن شریف واوره په خشته اواز، په هغه اواز چې په کوم اواز د رسول الله مبارک مخکې ویلی دی، هغه قرآن چې د حضور پاک نه زده کړی دی، چې قرآن یې واوره او هغه نه هم خولې روانې شوې، د هغه وجود هم پرپرپي شو، رنګ یې زیړ شو. هلکه سعد داسې دي، زه خو په ټوله دنیا ګرځېدلی یم، د هر چا خبرې مې اورېدلې دي، خو داسې کلام خو ما چاته نه دی اورېدلی. دې کې خو دروغ نشته، دا خو ډېرې ټیک خبرې دي، سوچه خبرې دي، صفا خبرې دي. ستاسو د دین څه نوم دی؟ اسلام. د پیغمبر نوم هم څه دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. هلکه دا اسلام خو ټیک شو مې پیژند، اسلام مې وپیژند. په دې کې چې څوک داخلېږي څنګه به داخلېږي؟ یو دوه ټکي به ووایي داخل بشم، کلمې شهادت یې ورته واورو. هغه کس چې د خزرج قبیلې سردارو سعد ابن عباده هغه هم رب العالمین مسلمان کړ. لاړ قوم ناستې په زرګونو، میټینګ شروع دی چې دې مخامخ ودرېده، وی ملګرو زه سنګ سړی یم، وی ته خو ډېر ښه سړی، ته خو زمونږ مشر یې، زمونږ سردار یې، وی روغ یم که لیونی، هوښیار یم که قمقل؟ نه صاحب ته خو هوښیار یې، روغ سړی یې، زمونږ د یو قوم سردار یې، نو که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنې؟ د هغې خو دا خیال و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو، دا زنده‌باد خو د هر چا خوښوي، هغې خو په دې سوچ کې پراته دي. او بلکل صاحب حکم کوه، هسې نه رانه رستو نه شی، نه نه خدای دې نه کړي چې موږ به تا یوازې پرېږدو، اډر کوه ته مخکې موږ در پسې یو. وایي ښه داسې کار دی، د دې سړو خبرې مې واورېدې، دوی چې په کوم دین د اسلام ورته وایي،
د دوی چې کومې خبرې مې واورېدې دا د الله کلام دی او دا هغه د دوی مشر چې دی هغه پیغمبر دی په مدینه کې یهودیان اوسېدل. دا یو بله خبره درته وکړم، ګیر چاپېره په مدینه کې یهودیان اوسېدل. هغه یهودیانو به د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه کول، لکه چې مونږ ستاسو ته د عیسی علیه السلام صفتونه کوو چې دجال به راځي، د هغه نه پس به عیسی علیه السلام راځي او بیا به دا دجال لږي دنیا کې به کفر خوری او چې عیسی علیه السلام راشي نو په بابلوت کې به مردار کی او ختم به کی او د عیسی علیه السلام دا شکل دی، دا شکل دی، دا دجال دا شکل دی. دا خبر چې څنګه زه تاسو ته کوم دقسې به د مدینې یهودیانو هغوی سره خو تورات او پخواني کتابونو نو د مدینې خلکو ته به هم دا خبرې کولې. آخر زمانې پیغمبر به راځي، دا صفت وي، دا صفت وي، داسې خبرې به کوي، داسې خبرې به کوي. نو د مدینې خلکو دا ټولې خبرې د هغوی نه اورېدلې وې. نو چې دی سعد ابن عباده دا عبدالله ابن ام مکتوم نه کوم قرآن واورېده اب پوه شو او هلکه دا خو هماغه خبرې دي چې یهودیانو چې د آخرې زمانې پیغمبر کومې خبرې کوي همدغه دي که نه. هغوی چې وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي او د هغه چې کوم صفتونه دي هغه خدای ده ماته ووایي که دا خو بقه دی. نو سعد ابن عباده ټول قوم ته وایي چې خفه کېږئ ما، دا هغه پیغمبر دی، دا ما چې د چا خبرې واورېدې د دې خلکو مشر هغه پیغمبر دی چې یهودیان مونږ ته وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي. دین اسلام سوچه دی او دا چې سما واورېدل قسم دې په دنیا په ملکونو ګرځېدلې ما د هر چا خبرې مې اورېدلې دي، شعرونه مې اورېدلې دي، کهانت مې اورېدلې دي، جادو باندې پوه شوی خو دا شی نه جادو دی نه کهانت دی نه شعر و شاعري ده، دا د رب کلام دی. او زه خو یې ملګری شوم، زه خو مسلمان شوم او تاسو ټولو ته وایم چې زما ملګرتیا وکړئ او ټول مسلمانان شئ. ځکه که دغه پیغمبر دلته راغی نو یهودیان به پرې زموږ نه مخکې ایمان راوړي نو بیا به زموږ ساه یی په مخ باندې. ځای چې د یهودیانو نه ور مخکې شو او موږ په دې سړي ایمان راوړو نو په دغه ځای کې چې څومره د مدینې خلکو څومره کافرانو په یو جبه رب العالمین ټول مسلمانان کړل. الله داسې کول چې دلته په مکه مکرمه کې आवाज بند دی څوک یې نه پرېږدي، نو مدینه منوره کې الله د رسول الله مبارک رڼا ورسوله. زموږ د پښتانیو خبره کوي دی وی خان ملک د خپل کلي او میا مولا د بل کلي. دا د پخوا نه را روانه خبره ده. خان ملک د خپل کلي، د خپل کلي خلک د خپل خان او د ملک قدر کوي، د بل کلي خلک دا خان او ملک نه پیژني، هغوی قدر نه کوي، او د خپل کلي خلک د خپل میا مولا خیال نه ساتي. دا قانون هغه ځای نه را روان دی، د نوې نه دی. خپل کلي کې چې ډېر لوی عالم هم وي که نه او لوی مولا وي د خپل کلي خلک یې هغه مره خیال نه ساتي لکه د بل کلي خلک یې چې څومره قدر او کم خیال ساتي. زمونږ تورنګزی به دې بار کو شکر دی، زمونږ د تورنګزو خلک زمونږ د علماو قدر زیات کوي، احترام زیات کوي. خو دا قانون حق ځای نه را روان دی. د مکې خلک د پیغمبر مبارک خپلو خو دشمنان دي، د مکې خلک د حضور پاک خپل دي خو په شا وله لرې چي، د مکې خلک د حضور پاک خپل قومدار دي خو په کاڼو یې ولي. ابو لهب خپل تره دی په کاڼې غدارې پې کړی دی. د مکې خلک د حضور پاک د کلي د قوم دي خو د ګریوان نه نیسي، مرای کې صادر ولا چي، خبرې ته نه پرېږدي، خبره ولا نه اوري، د میلمنو سپکاوی ولا کوي، د ملګرو سپکاوی ولا کوي. او چې کم د حضور پاک ملګري حضرت بلال او حضرت خباب نو په ګرمو شګو به یې سملول. او مدینې خلک د بل کلي دي د حضور پاک لا تلې نه دی ایمان یې پرې وروړو، لا ورسېدلې نه دی او دړادړ یې خدای پاک مسلمانۍ. نو چې حضور پاک کله هجرت وکړ نو فضا ورته خوشګواره وه چې ورغې تقریبا د مدینې خلک مسلمانان دي. یو څو کسانو چې هم د ژبې مسلمانانو منافقان نو بهر کې دې دوو یا دریو یو کسانو حضور پاک له دعوت ورکړه د هجرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله سره مشوره وکړه. نو جبریل علیه السلام ورته وویل چې دا ملګري دي مدینې ته لیږه، کوم چې ستا ملګري دي یو دوه لیږه مدینې ته. خدای ورته لا نه ویلې چې ته به ځې. نو حضور پاک صحابو ته وی زه مدینې ته هجرت شروع کړي، ځې ځان وباسئ مدینې ته. نو یو دوه درې به تلل په مکه کې خدا د دې ظالمانو نه تنګ
یو دو درې درې به تل مدینې ته رسېدل به. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو خوب مې ولید، ما یو خوب ولید چې د اسمان نه یو سپومۍ راله مکې ته، مکه کې را پرېوته او دا مکې داسې رڼا کړه او ناګانه دا سپومۍ د مکې نه لاړه یثرب ته. یثرب د مدینې زوړ نوم و. اوچته شوه بیا اسمان ته او بیا لاړه نیغه مدینې ته او ورسره په مدینه کې ستوري م راکوشو او داسې ستوري دي او داسې سپومۍ ده چې د مدینې د کوڅو او د کوټو ګوټونو ته یې رڼا ور ورسوله، رڼا خوره شوه او دا سپومۍ بیا راله مکې ته. او چې مکې ته راله نو د مخکې نه په مکه کې رڼا ډېره زیاته شوه او یو ځل بیا د مکې نه لاړه مدینې ته. او چې مدینې ته څنګه دا سپومۍ ورسېدله نو د هغه ځای کې ورسره بیا بلا ستوري ملګري شو ډېر او رڼا یې ډېره زیاته شوه او دا سپومۍ بیا اوچته شوه او زما د لور کور دی د عایشې د هغې په کور کې را پرېوته او غیبه شوه. وایي چې دا خوب مې ولیده نو زه په دې خبره پوه شم چې دا سپومۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او دا رڼا د نبوت رڼا ده. او دا سپومۍ خو مکې له راله خو د مکې نه به دا سپومۍ مدینې ته ځي او په مدینه کې به ورسره نور ستوري ملګري کېږي، نور ملګري یاران دوستان او دا رڼا به په مدینه کې خورېږي او د مدینې نه بیا به مکې ته راځي، مکه به فتح کېږي، مکه کې به رڼا خورېږي او د مکې چې فتح شي دا سپومۍ به بیا واپس مدینې ته ځي، دا پیغمبر به واپس مدینې ته ځي او هلته به بیا رڼا خورېږي او بیا به زما د لور په کوټه کې وفات کېږي او د هغه په کوټه کې به دفن کېږي. خوب هم حضرت ابوبکر ولید او تعبیر هم ولا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایسته. نو پوه شو چې حبشې ته خو صحابه لاړل خو حضور پاک لا نه، دې نه مخکې حبشې ته صحابه هجرت کړو او مدینې ته معلومیږي دا چې نبی علیه السلام به ځي. نو هغه دوه خانې واغېستې د هجرت د سفر دپاره او د کیکرو د پاڼې به یې پېښولې، سموره د غټ کیکر پاڼې ښې سربې کړې. ځکه دا خو تقریبا 4.5 میله مزل دی، کیلومیټر، دا خو بلا مزل دی، لږ خو نه دی، دا په معمولي څاروي نه کېږي. نو چې خلق رو تلل یو دوه نو حضرت ابوبکر صدیق راغی نو حضور پاک ته وی الله رسوله خلق خو روان دی مدینې ته، زه لاړ شم؟ وی نه ته به نه ځې، انتظار وکړه. بس پوه شو. وی صاحب ما ولې نه پرېږدې، ستا اراده شته ته ځې سوې او امکان لري چې زم لاړ شم، ته ایثار شه ما سره یو ځای به ځې. بس ابوبکر پوه شو چې دا ما د خوب تعبیر ټیک دی. حبشې ته خو صحابه لاړل حضور پاک لا نه او مدینې ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. خو د مکې خلق پوه شو چې دا مسلمانان خو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړېږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته. نو موږ به څه کوو؟ نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې، دارالندوه د مشورې ځای دی. میټینګ یې راوغوښته، لګیا دی مشوره کوي، د هر قوم سردار پکې ناست دی. دا شیطان نه دی ابلیس، دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی، یو بوډا سپینګیري په شکل، دروازه والا. هغې وی څوک یو میلمه تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازه کولو کا کاکاجي څه کې؟ وی زه خبر شوم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی، نو زما هم د دې دین بدي شي، زما هم ډېر بدي شي، نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به درله ډېره ښه مشوره درکړم، تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې. هغې وی کاکاجي راځه ډېره ښه ده، شیطان هم پکې ور دننه شو کېناست. هغې وی د نجد د علاقې د نجد یو مشر د سپینګیري تجربه کار دی، کاکاجي کېنه. میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یې کړو، یو کوټه کې به یې واچو، ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه، دی به نظربند کړو، کوټه کې به یې واچو او یو روشندان به پکې پرېږدو، داسې یو نوړی ډوډۍ به وله ورغورځو، رو به وجود ټپ شي اخره کې به مړ شي، خلاص به شو. دا ابلیس لعین شیطان دی، خو د انسان په شکل دی. وی دا رایه زما نه ده خوښه،
تاسو کدی کوټه کې واچو دلته د قوم مرګري دي لوی قوم دی هغه به د خلاص کړه به په خپش وی بچ دا څه کوي دا خپل دین تاسو خپل دین نو کوټه کې نشه بندولي او ورځ به بن کې دوه ورځې به بن کې لوی قوم دی دا رنه ده ټیک دا غلط رائے ده چې شیطان وي خلکو یاو کاکا جی ټیک وي دا رائے ټیک نه ده بل یو کس پاسه هغه وی داسې به کو چې بار به وشړو په یو خو به کې نه وخل به پورې به کله کوتلو او باندې به پړې ورواچو بچ ته بار به وشړو دې پېښه موږ به اخلاص شو دا شیطان بیا پاسه وی دام ډیره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه جبه خدای ورکړې ده که باره مشړه ځان له بلا مرګري پیدا کی نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نشئ کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا ټیک ته دا ټیک نه شوه ابو جهل پاسید یاره وی بس لنډه خبره دا ده چې مړ به کړو مړ به شیطان پاسید بیا وی چې وجنې به څوک خبر خدا مرګ ستانه د خدا قوم دی بنو هاشم که کم مسلمانان دي خو هغه مرګري دي چې کم مسلمانان نه دي هغه مرګري دي دین و سره شریک نه دي خو مرګري دي نو وجنې به څوک د قوم مقابله به څوک کوي کاکا جی نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څوک وی دا خبره ټیک ده دا وجلې پکار دي خو تاسو په داسې طریقه مړ کې چې د قوم نه یو مشر روچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړي بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پې وکړو بس مړ به یې کړو نو قوم به د چا نه بدلېدل اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکړو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکړو بس جوړه به ورسره وکړو قوم به د کم نه بدل اخلي شیطان لاسو پړقولې زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګاله پې ورځئ بس قصه خلاصه کوي او شمکي تریخ ګوټ ته تیرې کوي چې قصه خلاصه شي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سازشونه جوړ کړل کافرانو لیثبتوک چاوي نظر بند کوي او یخرجوک او یقتلوک او یخرجوک چاوي د وطن نه وباسو او چاوي وجنو یې دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې ويمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نه ځان خلاص کو ويمكر الله التعلم خفيه یو تدبیر جوړ ک والله خير الماکرین کدا ټول مخلوق یو ځای او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلاف نو الله چې کم پټ تدبیر داغه د بچوالی پیدا کی والله که څوک ورته تاوان ورسوي خدای چې څوک بچ کړي هغه ته څوک تاوان نشي رسولی جبریل علیہ السلام لال او رسول الله مبارک ته ټول خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو سازش شو او بیګاله به مهرباني وکړي د کور نه به په خپل بستر به نه سملې د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبریل ورته الوې نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوې نو نیغ ابوبکر کره لاړ بی بی عایشه وی ما خپل مور او پلار په کوپر نه دی لیدلی چې په خبه د پیشې زما مور او پلار مسلمانانو او داسې ورځ په موږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې سهار او ماښام حضور پاک موږ کره نه دی راغلی دومره مینه یې وه مینې سره لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه یو پټې دوه خبرې کوو ابوبکر ورته نور څوک نشته یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه او یو اسما ده دا دوه لوڼه مې دي نور څوک نشته وی ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه وی زه مرګرتیا غواړم وی ته مې مرګرې او صاحب دوه خانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سربې کړې مې دي یو تال او یو ځان لا یو ستا شو یو زما حضور پاک وی اما بغیر ثمن فلا بې پیسو بنالم د هغې پیسې به درکوم
علما وی چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې دا قصوا اوښه وه په دې هجرت شو ولې پیسې ورکړې ډېر مضبوط سفر ډېر قیمتي سفر ډېر د ثواب سفر او دې سفر سره اسلام خور شو نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر هغه قصوا ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کله نازله شوه نو یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو نو ټینګېدی به نه شو هغه څاروي به ځمکې ته پرېوته ما سوا د دې اوښې نه دا اوښه چې ته ملاسته نه ده فیصله په دې وشوه چې مونږ به بېګانه زه روزم او ته به ما سره شي وځو به نو یو سړي سره خبره کړې وه د مخکې نه عبدالله ابن اریقط هغه ته لارې معلومې وې هغه سره د پیسو خبره کړو چاته به وې نه خو مونږ چې تا ته کله ووایو نو ته به مونږ مدینې ته بوځې خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې ته په شاړه لار به م بوځې دا پخوا چې به قافلې تلې د یو ځای نه بل ځای ته نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله یو د حضرت ابوبکر رشته دار دی عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشته دار هم دی وی دی به ځان سره د خدمت دپاره بوځو څلور په څلور بوځو حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن څملې او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او مونږ پسې بیا مدینې ته راځه ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دونه اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودي د شپې نه کافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو کور یې ورته محاصره کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېد جبریل ورته وی داسې به وکې شګې به راوالې او وبنولې لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي ناکبندۍ راته ځای په ځای شوي دي خو فکر مه کوه شګې به راوالې وبنولې دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي دی به سترګې مږي او ته به ترې نه غوځې او مقصې وشوه نبي علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهت الوجوه شاهت الوجوه او شګې راواغېسته وینوستلې شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي اوښې ته بیږي خدای داسې زلزول راغی طوفان راغی او نبی علیه السلام مخکې روان دی ابو جهل او دا ټول ولاړ دی او نیک حضرت ابوبکر صدیق کا راورغی ابوبکر راپاسه هغې ځان سره راپاسو او غار ثور ته لاړل د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پاوکم 2 میله د اوچت دی او سخت غر دی سخت اسانم نه دی اوږد مزل پکې ډېر دی مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی د دې نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی اوږد غر دی اوږد دواړه لاړل غار ثور ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه چې ورلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروتو وی څه شو وی ما ته پته نشته نیم خبر چې چته تللی دی خو اوته ډېر بېګا د شپې څنګه ووته وی څنګه نه زم نیم خبر اوته دی هغې حیران شو چې خدای مونږ خو ټولې لارې ناکه کړي دي یو ځای به په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه کوټه کې واچو خو بیا یې پرېښود ځکه د هغه پکې سنو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واغېستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې 3 شپې او د حضرت ابوبکر زوی ابته او په غار کې به ورسره شپه کوله نو د مکې چې ټول ورځ به مکه کې ګرځېده د خلکو خبرې به اورېدلې چې خلک څه سازش کوي او څه سکیم کوي ابه اورېدلې پړه کې به یادولې او شپې له به ته شپه به یې د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به ورته ورسول او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به سرول نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو څاروي به راوشړل
نو غار ته به ور رسول نو په به ته واغشتل او حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام به اسکل او بیا به پښمنی ساروی مکه ته راوستل چې څوک را باندې پوی نشي چې ګنې دوی دلته د حضرت بیبی اسما یو صادرو نطاق بتوي د دې پرتوک د پاسه دا د عربو خزه به اچي چې د انسان د عورت په خپټي او حیا په مضبوطه راشي نو هغه وي ما خپل نطاق د خپل کمربند اوشلاو او په یو کې مولا ستوخه او ستوان متوان واچول په غنیمه کې او باقی نیم ولا په سامان کې خو چې دا بستاسو درستخانی کې پلاره په خوراک مرا خورینو دا بدن ته لاندې خوراوي دیو جناغي ته ذات النطاقین وي کافران ابو جهل فورا میټینګ راوغوته چې سړی خورانه ووته چتلا او اعلان یې وکړه چې که چا د پیغمبر علیه السلام سر راوړه سلو خانې نام او که چا د ابوبکر سر راوړه سلو خانې نام او که د دواړې راوړه 200 خان د یو په سر کې د سلو خان وې نام ووت سلو خان خو داسې ده لکه دې زمانه کې چاله سل موټرې ورکړي او ډېر قیمتي شي بس خلک خواره شو او چې د غار ته څنګه حضور پاک ور دننه شو ابوبکر ورسره دی رب العالمین حفاظت کوي ګوره قرآن شریف کې الله فرمایي کنه ویمکرون ویمکر الله دوی خپل تدبیرونه کوي زه خپل کوما دوی د پیغمبر د نیوو د مرګ تدبیرونه کوي زه د بچاو تدبیرونه کو الله د غار په خوله کې او نظر غونه کړه اونا جو لاګي راغې په اونا کې جالې واچولې او یو شنه کمتر راله صحرایي هغې زر ډکې مکې راوړل او پکې ځان له جاله جوړه کړه او په د پاسه کېناستا ګیم پکې واچوله د غار خوله بنده شو چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو په کمتر هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو بے سر و سامان به رب العالمین حفاظت وکړي او چې خدای دې وجني نو په یو ماشي دې هم وجلی شي ډینګي وایرس ماشي څونه خلک د یو ماشي د لاسه مړه شو نمرود د چا له لاسه مړ دی موږ به دې خلکو چې نمرود د ماشي د لاسه مړ دی د ماشي د لاسه نو دې بعضې فلسفیانو به اوهو ماشي وجل او لا یو کتاب کې مې لیدلی و چې ماشم په خپه ګوډو نو پته نه لګي چا ولا خپه کتلې ده دا پته داسې پته نشته چې دا خپه ولا چا کتلې کوم اپریشن تیټر ته چا درنه کړی دی چې وګورو چې دا خپه ګوډه ده او روغه ده نه چا سره کیمرې وي خو بهر کیف د یو ګوډ ماشي د لاسه نمرود خدای مردار که نو اوس مخلوق خدا ته الله خی چې په ماشي وجل کولی شم که نشم کولی الله چې وغواړي کنه د الله حفاظت د سړي بچي او چې کله د نه رب العالمین خپل حفاظت پورته که کنه نو باس خبره ختم هر وخت به د الله نه دا سوال کوي چې الله ما تا ته ځان سپارلی دی خدای نه ما خپل ټوپک بچ کولی شي نه مې خپل قوم بچ کولی شي نه مې خپله پیسه او دولت بچ کولی شي او که بچ کوي مې نو څوک به مې بچ کوي الله بس دا عقیده وساته اسباب به استعمالی توره به م استعمالی دې زمانه کې ټوپک به م ساتي تماچه به م ساتي نوکر به م ساتي د شپې چې وده کېږي دروازه به م جرنده کې آیت کرسي به م ورسره وی ولې اعتماد به په اسبابو نه کې اعتماد به په رب العالمین کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړل دروازې ونه د شپې ووته خپل اسباب استعمال کړل شګې ونستا خپل اسباب استعمال کړل غار ته ننوت دا د حضور پاک خپل اسباب دي هغه استعمال کړل چاته غږ ونه کړ د شپې پټ ووته ملګري هم ځان سره واغېسته خپل اسباب خو د پیغمبر مبارک اعتماد په اسبابو نه و په چا الله الا تنصروه فقد نصره الله اے خلق د مکه که تاسو وسره مدد نه کوئ زه چرته تلم ما وسره کړی دی فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا دو کافرانو وست ثاني اثنين دو په دو اذ هما في الغار غار کې نستو
نو کافرانو منډې ترډې شروع کړې او د حضرت خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې غار ته کله وختل څه منځې مزلې وکړو ابو بکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي علم قیافې والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي نو لږ غوندې د یو چتومه په شا دې وړم ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګی نو اوچته یې که غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یوړو نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل نو یې دې دی پورې خو یې قدم شته خو دې نه خو یې قدم نشته غار ثور ته ورسېدل وختل یو کس دی بل ته وایي یا لکه دې غار ته چتنې ننوتې نوره دنیا خو هم لټ په لټ کړه بل ورته وایي د غار په خوله کې خو د دنیا نه غټه مشره ونه ولاړه ده نیادم لا پیدا نه و داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده نو چې دې دننه کېدل نو دا ونه نه ماتېده او دا پلار ته دې نه ګورې دی دغه ته جولاګي ته بابا چې دې پکې لګیا دی کار یې پکې کړی دی نو چې دې ننوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده او هغه بیبې ته دې نه ګورې چې پکې ناسته راګیا اچولې ده کمتر نو جاله نه روانېده د کمتره نه تښتېده بې وقوف بچیا حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسوله کافران بار هغه دې راورسېدل هسې نه که لږ یې سر لاندې که نو موږ به ووینې الله اکبر الله څه وایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا حضور پاک څه ورته وایي ملګري ته غم مه کوه ټینشن ماله الله ملګری دی یو کس بره متیازې وکړې هغه متیازې نیغې د غار په دې سوړه راوبېدې او هغه بل مخامخ متیازې کولې حضور پاک ورته وایي ابوبکر که دوی مونږ لیدې مونږ ته مخامخ متیازې کولې الله مدد کوي الله مدد وکړه دلته خلک وایي حضور پاک ابوبکر ته وایي چې لا تحزن مه یریږه یاره وایي ابوبکر ډېر ډرپوک وایي عیاذا بالله یرندوکي وایي هلکه یو خبره تاسو ته وکړم یاره خو په پیغمبرانو هم تېره شوې ده حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر و درون د لوی درجې دا معنا لیکن چې کله کونټه وغورځوله او اجدها ترې جوړه شوه نو یاره پرې رستو شو الله ته لا تخف ونه یریږي فاوجس فی نفسه خیفة موسی لکه یاره راله الله وی پام کوه ګورې ونه یریږي ګوره موسی علیه السلام باندې یره راغلی ابراهیم علیه السلام ته چې کله فرشتې راغلې او هغه وله سخې حلال کړه سخې فرشتو ګوتې یو نړېوله نو غل چې به راغی او غلا به یې کوله نو هغوی به د کوربه د کور والا خوراک نه خوړ اوس خو نه غلاول په پرج ورشي اوس خو چې کور کې غلا کوي دا اول ډومبې په پرج ورشي نو ټول سامان راولي ښه خوراک وخي او کور والے تړلي او بس دال شي وتښتي هغوی به دا کار نه کوي نو ابراهیم علیه السلام ویارېد چې دا جوړ غلی دي ما وله سخې سور که روید که ونه خوري قرآن حکیم کې الله فرمایي هغوی ورته وی نه موږ د خدای فرشتي یو د لوط علیه السلام قوم پسې روان یو الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهیم الروع ابراهیم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلنا فی قوم لوط بیا جګړه شروع کړه چې دا مه وژنئ مزه نو په ابراهیم علیه السلام یاره راځي لوی پیغمبر موسی علیه السلام باندې یاره راځي لوی پیغمبر نو که په حضرت ابوبکر یاره راځي طبعي یاره خو په انسان راځي لیکن زه تاسو پوه کم لا تحزن حزن یری ته نه وای د یری په معنا مستعمل دی خو خپله معنا یره نه ده حزن په عربی کې هغې ټینشن ته وایي چې د بل شي د وجې نه چاته راشي زوی مړ شو دته ټینشن راغی لور مړه شوه دته ټینشن راغی مال روغ شو دته ټینشن راغی خور مړه شوه دته ټینشن راغی دې ته حزن وایي نو زه به معنا وکړم لا تحزن ای ابوبکر زما د وجې په ځان ټینشن مه راوله پریشاني مه راوله پته ولګېده چې د ابوبکر په زړه کې کم ټینشن و دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق پیغمبر یریده په ځان نه یریده
لا تحزن دا مانا مکو چی مٹ در میں یریگا نا دا سمانا را لا تحزن زمان متعلق پا ذہن بوجھ مرا والا زمان متعلق ٹینشن مالا پا ما یریگا ان اللہ معنا موتا دوارو سر اللہ دے ستاب ہم کئی زمان بام کئی او چی سنگ ننواتل حضرت نو پا دے غار کی سوڑے وے او دیکھے چتل لڑم نی مار نی پا جنجال وہ نلو نو یو ٹکڑا و سرا واغے ٹکڑے کو پا یو سوڑا کیو منڈلا او یو دو سوڑی پاتے شوے نو سم لاستاقی کے خپلی پندے جاگوے سیوتی لکری پا خسائی سے کبرا کے یو کم پلا پندہ کے خودو بلکم کے خودو او حضور پاک تی زمان دی سینے دے رڑو اللہ رسولو دش دن نمار دے مار تاویگی پا دی سوڑو کے کہ دیل رات زوڑا بند دا اریو بند دا دیل ابو بکر لے پداخ پر ٹک ورکا اس دیکھ پا دیکھ واقعی رسول اللہ مبارک کدری مار پدرہ نشی نخ پا ندیکھ واقعی مار لگیا دے ٹک 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 ورکائی او دستر گو نوخ کی روانی دی مار ٹک خودے خودے سڑی ساتی ابو نبی صاحب بیخشو ابو بکر ولی جاڑے وی دے سوڑا کے سوخ والم دیکھ واقع خپا دیکھ واقعی واجدہا خامار تیرہ ہوا دغه دې سیب نبی علیہ السلام زر خپل مبارک لاړ راواغ ابو بکر خپینا تا وکړه ا قیمتي خپدا قیمتي خپدا چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړ دي تاویږي الله او چوفه پیو ک ابو بکر وای داسې شوله ک چړو درد می پستر ګونی لیدلې او بیا مارنه تپوس کوي تاسو مجال د چې زما مرګري دی خو ته ما مرګري ولې خوري نو مارانم حیواناتم حضور پاک سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده الله رسول الله خو یو ځل په دلاره تیرې دما یو پیغمبر په دلاره ته ناغوي دی غار کې د اخر زمانه پیغمبر درې شپې کوي نو ما په دا غار کې ستاده پاره عمر تیر کړ زایره کم مړ شو مانو بیل دا خو چته دا ما وخت راغی می ولید نو اوس چې مرا باندې خوشبو لګیدا نو لارې می کته کته ټوله بندې ونو بل چاره مې نه و بيدین درش په حضرت ابوبکر صدیق او درش په حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تیر کړ او هغه نه پس واقعا ان شاء الله ک ژوندو آینده جمعه کې بیان کوم او 13 جمعه می تاسو ته وی چې رسول الله مبارک غار ثور تلاړو په غار ثور کې درش په تیر کړ او په غار ثور کې رب العالمین د کافرانو نه پوره حفاظت کو بچے کا درش په پس کمی دو اوخی چی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آغشتے وی اغاوتا عامر ابن فحیرہ راوستے دا کافر اتما غصہ شوا اغی خدا خیالو چی دے بنیختلی مدینے تا نو اس بڑیر مزلی کری او کافی زیتا برسیدلی نو دا اغی تما غصہ شوا ختم شوا او حضور پاک سره د خپل مرګري ابوبکر صدیق رضی الله عنه او درې ورځې او درې شپې دلته په مکه کې تیرې کړې پټې نو په دوو خانو یو د حضرت ابوبکر صدیق شو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصوا چې ورته وایي او دوی شو او یو ورسره لارښودونکی دی چې لار به یې ورته ښول عبدالله ابن اریقط او یو د حضرت ابوبکر رشتہ دار دی او د غلامه خدمت هم ولکای عامر ابن فحیرہ یو وسره د خدمت لپاره دی شو د سلورو کسو قافله د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته روانه شوه خو چې کله دی د مکې نه مدینې ته تلل نو دا وخت په رسول الله مبارک ډېر سخت و یو انسان چې خپل کلی پریدي او خپل کور پریدي او هغه کوسی پریدي چې په کومو کې ماشومواله تیر کړ دی او خړپوسې پکې کړي او بیا کلم عام کلی نه دی هغه کلی دی چې کم کې د خدای کور بیت الله شریف دی او په کم کور کې مقام ابراهیم دی او په کم کلی کې صفا او مروه ده چې کم کلی ته خلق د دنیا د ګټ ګټ نه په لکونو روپۍ ځان رسای هغه کلی خلق خوالی دا خدای نوم دا چه یا اللہ ما مکی تا بوزے
خلق لکونه روپۍ لګوي عمره نه فرض ده په موږ او نه واجب ده او خلق دا د عمرې لځي او حجونو لځي نو قیمتي کلی دی هغه کلی چې رب العالمین قرآن شریف کې د هغې صفت کوي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین دغه برکتی د هدایت لویه ډکه سرچشمه بیت الله په دا کلی کې دی عرفات دی کلی سره دی منا دی کلی سره ده مزدلفه دی کلی سره ده حتویم د بیت الله عیسی میزاب رحمت د زمزم د اوبو کوي نو خپل کور کلی پرېښودل او بیا داسې عظیم الشان کلی پرېښودل دا ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی د تلو نه مخکې چې د هجرت کله اراده وکړه نو د بیت الله چابیانې یو کافر و هغه وخت کې خدای وروسته مسلمان کړی دی عثمان ابن طلحه د بیت الله چابیانې به د سره وې د کوټې مبارکې نو رسول الله مبارک د کور ته ورغی دروازه ورته وواله نو عثمان وله راووته وی عثمان یو خبره درته کوم عثمان دغه وخت کې لا کافر ما اراده کړې ده د وطن نظم خو تا ته یو درخواست کوم زما د قومې زما د کلي زما د علاقې دین ستا جدا او زما جدا خو یو درخواست لکوم د بیت الله دا چابي تا سره ده نو ما ته د بیت الله دا دروازه لږه کولاو که دا چابي راکړه دا چابي راکړه او یا ته راته کولاو که یو 2 رکاته مونځ پکې کوم ورننه وځم پته نشته چې بیا به زه دې ته رام شم او که ورانه شم چې بیا به دا د خدای کور په سترګو وینم او که بیا به ونه وینم او چې بیا به دې کې زما مونځ نصیب شي او که به مې نصیب نشي نو مهرباني وکړه دا مې د زړه یو سودا ده او یو ارمان دی دا دروازه ما ته کولاو که چې زه پکې یو 2 رکاته مونځ وکړم درخواست یې ورته وکړو لیکن هغه عثمان په زړه ډېر سخت و هغه کور ته لاړ او چابیانې راواغېستې او حضور پاک ته وښولې وی دغه دي چابیانې را سره دي او اختیار مې د هر وخت یې درته کولاولی شم خو دا سوال نه پیدا کېږي چې تا ته یې کولاو کړم نه در کوم او نه درته کولاوم ته مانه چابیانې غواړې سوال نه پیدا کېږي داسې په غوسه او په کبر حضور پاک بیا ورته درخواست وکړو عثمان ضرورولۍ درته ویل پته نشته چې بیا به د خپلو کوڅو له راشم او که به رانشم خو مهرباني وکړه دا ما ته کولاو که چې یو 2 رکاته پکې وکړم لږ ورننوځم بیا بنده کا داسې ټیم به مقرر کړو چې څوک به ني څوک به دنه خبر هم نشي او مه کوه ګورې زما دا خبره ومنه هغه ورته بیا وایي نه کېږي چابي مې لاس کې ده خو نه کولاوه مو نه در کوم او چې دی وایي رسول الله مبارک ته وحی راله فورا عثمان ته عثمانه واوره یو وخت به داسې راشي چې دا چابي به درته زه غواړم او په منډه به یې ماله راوړې را به شي یو وخت اوس یې نه راکې او بیا به یې په زور دنالم او په منډه به یې راله راوړې ته به مینت کې چې واخله دی ورته بیا په کبر وایي ځه خپل وطن کې د ځای نشته پردو وطنونو ته ځې او دعوې دونه غټې غټې کې د مارونو همغسې وشوه حضور پاک چې کله مکه شریفه فتح کړه او د بیت الله نه غیر چاپیره 380 بوتان په دې مطاف کې وو 380 بوتان او مکه چې فتح شو او مسلمانان را دننه شو په سن 8 هجری کې یو چوکه و د نبی علیہ السلام سره په هغې به یو بوت له ټس ورکاو او دا به وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغی باطل خطا مټاو شو باطل همیشه ډغرې خوري مټاویږي با سناس لکه د اور لمبه به کوي لکه د بربوړقۍ به بربوړقۍ وکړي خلک به وایي ګنې دا خو تش زګ به یې ختمېږي با نو چې چوکه باندې به یې ټس ورکړه نو کلک بوت چې چا به په دیکو نشو غورځولی هغه به لاندې را پرېوته نو بار میدان صفا شو نو رسول الله مبارک بیت الله دننه هم صفا کول غواړي
او ننوتل غواړي ورشه عثمان ته ووایه چې چابي راوړي عثمان په منډه را روان دی رسول الله مبارک ته چابي ورکړه وی د الله رسوله والا وی عثمانه د هجرت په وخت کې مې څونه په مینت درته غوښته او نه دې راکوله یاد دي دي څومره مینت مې درته وکړه او تاغه وخت کې وی چې زید دلته نشته او ته بیا ویلې مې درته که مې نه ویلې عثمان سر ښکته کړی دی نه ویلي که نه ویلې وی او ویلې دی راکړه چابي وی غشته وی اوس چابي زما لاس کې ده چې زما چاله خوښه یې ورکوم به چې مې چاله نی خوښه نه به ورکوم مخکې ستا لاس کې اوس زما لاس کې را دې کړه که دې را نه کړه د هغه سر ښکته و رسول الله مبارک دننه ننوت نو دې ظالمانو په بیت الله کې دننه هم دوه بوتان جوړ کړي او د چا یو د ابراهیم علیه السلام او یو د اسماعیل علیه السلام د جوارې غشي پکې لاس کې ورکړي په دې غشو به پخوا جواري کوله لکه اوس چې خلک د تاش په پاڼو باندې جواري کوي هغه د جوارې غشي لاس کې ورکړي او خلکو ته دا خوله چې دا مونږ کومه جواري کوو دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام مونږ ته چا چل خوله نو رسول الله مبارک هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ډانچې د هغې په شکل بوتان غیر مات کړل او خدای دې دا کافر هلاک کی دوی تم پده ده چې ابراهیم او اسماعیل جواری نه ده کړی او نه چاته جواری ښودلی ده ورننوت ډېر ساعت یې پکې تیر که ورننوت ډېر ساعت یې تیر که او چې بیا سنګ راوتېده نو د الله د طرف نه حکم راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اے دا اللہ رسولہ اللہ اڈر کی چی امانت خپل کس تا واپس کا امانت خپل اہل تا واپس کا نو رسول اللہ مبارک عثمان روغوتی عثمان راشا وی چابی خود زما دا کنوی او ما تا اللہ حکمو کچی واپس کا واخل دا چابی ته کافر خو والا الله وی چې واپس کا خپل امانت دا والا او دا به تر قیامت پورې ستا په نسل کې وي تا نه به څوک نه دي ستا د بچون وسو کړوسو نه به څوک نه دي داسې خبره یې ورته وکړه چې یو خو د بیت الله د چابیانو اهل وګرځاو بلې دا اشاره ورکړه چې ستا به نسب هم تر قیامت پورې وي نسب به دې هم نه ختمېږي او بل دا لوی سعادت بستا د بچون وسو د خاندانی چې چابي باغوی سره ورکړه عثمان وی الله رسوله ما ته کلمه شهادت خایا زه مسلمان هیږم الله په ما دونه احسان وکړو دغه خدای بیا زه نه منم دغه خدای له بیا زه شریک ګورم داسې رب دغه رب په ما کافر خفه کېږي او ما ته خپل چابي واپس کوي الله خدای څونه مهربان پا کافر مهربان دی نو مسلمان به ولې نه مهربان چابي واپس کړه هغه خدای مسلمان کو او د رسول الله مبارک د وینا مطابق تر اوسه پورې هغه چابي د هغه په بچو د هغه په نوسو کې روانه ده نو چې غار ثور نه بیا کله روان دی او بیت الله مبارک ته مخ کړی لږ بار ووت نو حضور پاک ډېر وژړل ډېر وژړل او د مکې ته مخامخ ګوري او سوی ما حبک الی مکې ډېره زیاته مې خوښه څه خوښ ښار یې ما ته ای بیت الله ډېر زیات مې خوښه مکې زړه مې درنه نه کېږي افسوس که ستا اهل زه ستا نه نه وې ویستلی ما سکنتو غیره کې ما بستانه بار یو ځای کې یو شپه هم نه وه تېره کړې بل ځای کې ما جون نه وې تېر کړی خو افسوس مکې ستا اهل مې نه پرېږدي داسې په افسوس حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې تر څو د مکې غرونه او دیوالونو کوڅې ښکارېدې نو حضور پاک به شا شاته کتل د مکې دی غرونو ته به کتل او د مکې دیوالونو ته به کتل ما به تسلي ورکوله رسول الله ابو بکر مکه مې ډېره خوښه ده بیت الله مې ډېر خوښ د مکې دیوالونه مې ډېر خوښ افسوس چې زه باندې لاړ
تو اللہ پاک قرآن حکیم کے حکم نازل آیت نازل کر والذی فرض علیک القرآن زمادے پاغذات قسمی پاغذات میرے قسمی جی پتہ قرآن نازل کرے او تیدہ قرآن دا احکامات و بابن کرے کتاب زبا خام خالی مکی تا واپس راولو ترادک الى معاد لازمان بری دل تراولو ارسک گچی لگ صبر کا دی کی با حکمتی خودی مکی تا بتا خام خارا ولم اللہ پخپل زان قسم خور دادا دی مشرکانو بدبخت دلاس دمارور دا سمرت تکلیف چی پر رسول اللہ مبارک تیر او پا صحاباو دادا سیاسی جنگ نو دا پولی پٹی جنگو نہ دا کلی جنگو نہ دا مشرع جنگو او نہ سپا منڈے او پا موٹر او پا اوخ جنگو نہ پاس جنگو دا صرف دا اللہ دا توحید خبر و دا وحدانیت یو سیز باندې جګړه و چې رسول الله مبارک وی الله یو د شریک نه لري او د ظالمانو شرک کو او شرک ډیر مذموم او خطرناک جرم دی الله دې مونږ وساتي دا غي شرک هم غره شرک فی ذات نو غي دوه خدایان نه منل یو خدای منل اغی چې د بوتان عبادت کو دا د اغی مقصد نو چې د بوتان مونږ پیدا کړیو اغی دا بوتان دا مقصد نو چې اسمان دی پیدا کړی زمکه دی پیدا کړی دا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله کوست ته تاسو کړی مکه د کافرونو چې اسمان او کچا پیدا کړی دی بویا الله پیدا کړی کدا تاسو ته کوم نزل من السماء ماء او بد اسمان نه چا نازل کړی دی باران سوک کوي دی بوئی الله د بوتان عبادت سے شرک فی الصفات ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ دی بوتانو ته سجدے زکه لګو رام رام زکه کو چې د قیامت پر ورځ به د خدای په دربار کې دی مونږ له سفارش کوي او د دې بوت زکه کو چې ته د باران اختیار ور کړی ته باران کوا دنه باران غوړ او د دې بل بوت زکه کو چې د بچو اختیار ور کړی چې ته خلکو له بچي ور کوا او د دې بل په دې وجه کو چې د خلکو له پیسو مال او دا بوت نه ور کوي دا کانه نه ور کوي دا خودي په خپل لاسونو جوړ کړو دا بوت او کانه چې د چا ډیزاین دی دا بوتان دوی د خپل پیغمبر د نیکانو او صالحینو چې دوی کې کم تیر شوی او سخیان د اغي ډانچې جوړ کړي چې موږ دلته د دوی عبادت کو نو دا چې د چا ډانچه د هغه خلق موږ نه خبرېږي نو موږ له قیامت پر ورځ باندې د خدای په دربار کې سپارښتنه کوي په موږ به باران بچي برا کوي مرض به جوړي ایرونو زموږ دا وطن خو گزار کوي خو زموږ دا پنجاب اوسم ګورې ګډوډ دی دغه عمل هغوی زیارتونو سره کوي یو زیارت لدی چې دا به ما له بیماري جوړوي دا بل زیارت چې دی دا به ما له بچي راکوي او دا بل زیارت نه چې څوک دي نو مالداریږي نو زه به مالدارېږم دا بچي ورکول د بیمارۍ نه جوړول او مال او دولت او عزت او ذلت دا ټول د الله په لاس کې دی دا بنده په اختیار کې نه دی روان قافله روانه ابو جهل دلته میټینګ راوغوښته اعلان یې وکړ رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر اشتهاري مجرمان وګرځول او اعلان وکړ چې چا که نبی علیہ السلام جمدې راوستې ولا سر راوړو عیاذا بالله یا ابوبکر جمدې چا راوسته یې ولا سر راوړو د هر یو په سر کې سلو خانو انعام دی سلو خان ډیر شو داسې ده لکه دې زمانه کې سل موټرې چې څوک انعام وباسي دا چې څومره اجرتي قاتلانو او دا د پیسو اجرتیانو دا خواره شو په دې لارو کوڅو کې څوک په یو ازغلي څوک په بل ازغلي چې دا سلو خانو به څوک ګټي انعام لارې کوڅې خو دې ولټولې او حضور پاک دلته په غار ثور کې خدای ساتي د مکې یو لوی تکړه مضبوط پهلوان سړی دی قومیت نه مضبوط سراقه ابن مالک مدلجی
د بنو مدلج قبیله دی وی زه ناستم په یو مجلس کې او یو کس په مجلس کې وی چې لکه د دریاب په غاړه باندې مې یو څو کسان ولیدل چې روانو زه اوس په سفر رانم او ګمان کوم چې دا محمد او ابوبکر دی صلی الله علیه وسلم سراقه وی زه پوه شوم چې دا هغوی دي خو ما وی هسې نه بل څوک ورمخکې شي او د انعام هغه ونه ګټي ما وی نه دا هغوی نه دي دا خو فلانکې او زمونږ مخکې ووتل پلانکې په سفر لاړه نو زمونږ مخکې وته د دریاب په غاړه وي زه دا هغوی دي خو تا د لرې نه ونه پېژندل وی دا مې ځکه وي چې د بل چا سوچ پرې رانشي بل څوک مخکې نه شي انعام بل څوک ونه ګټي وی هغوی سره مې دوه درې څلور خبرې وکړې چې دوی راباندې پوه نه شي او زر کور ته لاړم او وینځې ته مې وی شابه ورشه اس وباسه خو د دروازې نه بار د کوټې غاړې ته یې خوا ودروه چې ما نه څوک خبر نه شي او د انعام وګټم او ولاړم خپله نیزه مې راواغېسته وسله مې غاړه کې واچوله او کوټې ته ختم په دروازه نه راوتېدم چې څوک به راباندې پوه شي نو د کوټې په کوټه مې ځان وتوښو د نیزې هغه څوکه مې لاندې په ځمکه کېښوده او په نیزه باندې مې لاس کېښود ځان مې په ښکته وښویم او اس باندې مې په واړولو ومې ځغلو وی چې مې اس څنګه وځغلو او چې دې سړي کومه پته راکړې وه د دریاب د غاړې په حق لار روان شوم او چې لاړم نو دغه ځای کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر منځ کوي حضور پاک ډېر په خشوع خضوع لګیا دی خپل منځ کوي او ابوبکر په دې مانځه کې کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري یارېده په نبي علیه السلام تېره جمعه تاسو ته ما ویل وی چې زه څنګه ورلم بس وی زه خو پوه شوم چې دوی دي نیزه مې تیاره کړه او په دې چې وام به یو بم په نیزه ووام بل به م ووام دواړه به ووام او بس راوبېړم دا سرونه او 200 اوښان به وګټم خو چې څنګه ورنږدې شومه زما اس په تیزۍ روان دی د اس دواړه خپې مې په هغه کلکه ځمکه کې تر سینې پورې ورننوتې دواړه خپې لاندې لاندې د اس سینه ځمکې سره وجنګېده ډوبې شوې خپې او د دې یو خوا وغورځېدم او چې څنګه وغورځېدم زه پوه شوم چې دا دوی ما ته خیرې وکړې ما ول اواز ورکړه چې تاسو ما ته خیرې وکړې او بس زه معافي غواړم پوه شوم ما وی که نوره خوا کېږي نور تباه کېږي اړه کې مې کرکه راله اړه کې مې یره راله ویرېدم دباو را باندې روب را باندې راغی ما وی تاسو ما ته خیرې وکړې او مهرباني وکړې بس ما ته دوا وکړې او زه درنه واپس کېږم رسول الله مبارک وی زه ډېره ښه واپس شم وی اس واګې له مې چک ورکړ چې چک مې ورکړه د اس خپې د ځمکې نه راووتې اس برابر شو نو وی ما هغه د جوارې غشي وکتل دي به چې تلل په سفر د جوارې غشي به ورسره امې وړقول تیلی کې به دا غشي پراتو امې وړقول نو یو غشي مې ته راووت چې ګورم چې غشي راته سوی نو هغه غشي راووت چې په هغې یې لیکلي لا دا کار ونه کړي چې کوم غشي به داسې راووت چې په هغې به نعم لیکلي او نعم معنا او دا کار کوه لا مه کوه نه نو هغه غشي راووت چې هغې زه منې کړم چې دا کار مه کوه وایي د غشو مې ونه منل په اس مې خپې ور واچولې ما وی دا جوړ اسې دا ځمکه چیته ده او اس مې بیا توله که چې ورځغلو مې او چې اس یو څو ګامه مخکې واغېشتل د اس خپې په هغه سخته ځمکه کې بیا لاندې لاړې او د سینې پورې خښ شو او زه ترې پرېوتم بس هغې ته مې بیا وویل چې یاره ما نه غلطي وشوه ما معاف کې وی ښځه معاف بیا مې غشي وړقول چې ورګه غشو باندې پال راوباسم چې لاړ شم او که واپس شم د جوارې پال چې مې غشي وړقول بیا پکې لا والا راووت چې نه دا کار منه کړي وی بیا مې د غشو نه منل او ځکه سل اوښان دي او سل بیل دي په 200 اوښان دي په 2 کسانو کې پاس مې چې مې څنګه اس ته چک ورکړ اوچت شو نو بیا مې ګواښ وکړ د دې دویم ګواښ دریم ګواښ سره زما د اس پې په ځمکه کې د مخکې نه زیاتې ورننوتې په کلکه ځمکه کې بس پوه شوم چې دا کار اوس نه کېږي نیزه مې وغورځوله او لاړم پیغمبر علیه السلام ته مې وویل چې داسې کار دی چې بس زه پوه شم ما معاف کې وی ښه معاف
دریم ځل یې معاف کړه او بیا ماته وی مې چې زه څه وکړم وی ماته وی چې سراقه راځه یو خبر درته کوم یو امننامه دله لیکم ته دلته موږ نه ځې تا سره وسله موږ سره نشته هر څه کولی شي خو بس تا خدای ویارولی نو واپس دی نو د سرمنې یو ټوکړه باندې راله ولیکل او ما له راکړه چې دا ځان سره که چرته هم زما مسلمان امتي له ته په ګوتو ورلې دا ورته ښایه تا ته به څوک غږ نه کوي دا امن یې ماله راکړه او ما ورته وی چې زه به دنه خلک تمبوم په دې لار به بل څوک نه راځي او واقعي چې دی واپس راته او څوک به په دې لار د پیغمبر علیه السلام په تکل کې راتلل نو ده به ورته وي دا لار ما کتلې ده دروغ به هم نه وي دا به نه وي چې نشته کافر به هم د دروغو نه ځان ساته دا لار ما کتلې ده بس هغوی به وي چې واقعي چې دی پې ځغلېدلې ده کتلې ده نو بس نشته نو خلک به مې ترې تمبول نو رسول الله مبارک ورته څه وایي ای سراقه یو پیشنګویي والا ورکړه وی ستا په سر د کسرا د بادشاه تاجینم او ستا په لاسو کې د کسرا بادشاه بنګړي نم بنګړي پخوا به دې غټو بادشاهانو بنګړي اچو دا یې نه نو سراقه وی ما ورته وی چې هوړه کې مې وی هغوی ته مې غږ ونه کړه چې دې وخت کې خو ستاسو په خپل کلي وطن کې ځای نشته دا دې بل وطن ته لګیا یې هجرت کوئ او دعوی څومره غټې کې دعوی د کسرا د بادشاه د فتح کې او د هغه د تاج او د بنګلو د اغشتو دعوه کې هغه زمانه کې د کسرا بادشاه داسې مثال لکه دې زمانه کې چې امریکا ده مثلا زه د خپل وطن کې نشته او دونه غټې غټې دعوې کې وی هغه وخت کې مې ده وی لیکن رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي رښتونه کړه څنګه یې رښتونه کړه دا هم پکې میانس کې واوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او د کسرا بادشاه د فتح کولو دپاره یې فوج ولیږه او د فوج کمانډر ان چیف د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د مشر سعد ابن ابي وقاص ډېر عجیبه صحابي دی د هغه ځان له اوږدې قصې دي سعد ابن ابي وقاص هغه صحابي دی چې د الله په لار کې لومبې غشې دی ایشتې دی او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه صحابي دی چې په احد کې رسول الله مبارک د خپل مور او پلار قربان کړي دي اذا بغشي وشتا په احد کې نو حضور پاک به فرمایل ارمی یا سعد فداک ابي و امي اے سعد اولا د ما مور او پلار تا نه قربان او رسول الله مبارک ویل حضرت عمر سعد ابن ابي وقاص ته وی چې علاقه تاسو کله فتح کې نو د کسرا بنګړي او داغه تاج او داغه خاص سامان دا به یو لفافه کې بند کې او مدینه ته به فټافټ مال را لېږي او سراقه ابن مالک خدای رستو مسلمان که دی به مال راوړي واقعي د کسرا علاقه فتح شوه مسلمانانو فتح کړه او مال غنیمت چې کله غونډ کړو په هغه مال غنیمت کې د کسرا بادشاه تاج وغیره لفافه کې بند کړل او سراقه ابن مالک ته وی سراقه زه عمر دی غواړي مدینه ته ځان رسوا چې حضرت عمر فاروق سامان اوس پر د وی قتل نو تاجم پکې دی داغه خاص توره خاص سامانم پکې دی خداغه بنګړي پکې نشتا نو واپس استاد یې لګوي شابه لړشه او سعد ابن ابي وقاص ته وایا چې بنګړي پکې نشته د کسرا غ بنګړي مرولېګا چا وته وی دا سکه وی د رسول الله مبارک ارمان پورا کوم حضور پاک سراقت د هجرت په موقع ویلو چې ستا په سر د کسرا تاج اینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم نو زه د رسول الله مبارک د وفات نه پس دغه ارمان پورا کول غواړم تاج ور په سر کوم او بنګړي ورته په لاس کې اچو اگر چې د سرو زرو بنګړي د سړي دپاره اچول ګناه ده خدای صرف د یو پوټیني مقصد دپاره کول مستقل یې ورته نه اچول نو چې سړی استازي بیا لاړ فارس ته خو بلا مزلو او هغه سامان لټو بنګړي پکې راووتل بیا ورکل مدینې ته راغی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه کې یو لویه جلسه وکړه ټول مسلمانان او اهل شورا او ټول خلک یې راغونډ کړل او لویه اجتماع وکړله
او سراقه ته وی سراقه دلته کېنا رسول الله مبارک د هجرت په موقع تا ته څه ویلي اوس تاړه کې څه تېر شوي وی عمره 3 ځله مې حمله وکړه خو زما د اس پې به ځمکه کې دننه شوې او 3 ځله یې ماف کړم او مال ختم را کړی دی د سرمنې په ټوکړی لیکلی چې ته زموږ د طرف نه په امن یې وی نه نورې درته څه وي وی ما ته یې دا وی چې سراقه ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم لاس کې د هغه بنګړي وینم وی تاړه کې څه وی سعد سراقه تاړه کې څه وی وی هغه وخت ما وی چې څومره لوی دعوې کوي کلی کې ځای نشته بل وطن ته ځي دعوې څونه مضبوطې کوي اوهو واقعي زموږ د رسول الله مبارک پیشنګویي الله رښتونې کړه الصادقه کړه رب العالمین وی خراجه سراقه د رسول الله مبارک ارمان به اوس پوره کړو هغه تاج یې واخیست او سراقه ته په سر کړ بنګړي ورته په لاس کړل زه د مبارک شه ارمان چې رسول الله مبارک جمدې وي دا خو یې لیدلي ارمان چې جمدې وي په دنیا کې مونږ سره دنیا کې ژوند د آخرت نه یادوم او دا هر څه خو یې مونږ سره لیدلی وي افسوس نو رسول الله مبارک دقلته رب العالمین حفاظت وکړو غار ثور کې مې حفاظت وشو دغلته مې حفاظت وشو چې لږ مخکې لاړه حضرت زبیر یو قافله کې مخې له نبي علیه السلام له ورغله دا د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی او د پیغمبر علیه السلام بیبي عایشه رستو بیا د نبی علیه السلام دغې وخت کې لا په واده شوې نه وه ورته او دا زبیر بیبي اسما خویندې مې وی نو زبیر چې ولیدل چې یو خوا مې خسخر دی ابوبکر او بل خوا نبی علیه السلام دی زما د ماما زوی دی نو هغه ولې یو 2 جوړې ورکړې ها دا 2 جوړې والی دا لوی غنیمت و د نبی علیه السلام دپاره ځکه ډېر لوی سفر دی په یو جوړه کې وتېدی یو جوړه یو له ورکړه بل یې بل نه ورکړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې موږ څه مخکې لاړو ډېر لوی مزل مو وکړو دروازې م لګیا یو مزل کوو د شپې م لګیا یو مزل کوو نو چې بیا غرمه شوه داسې 10 بجې ټیم تقریبا ګړی خو هغه وخت کې وی نه نو اونه نشته بوټي نشته چې موږ د هغې د سوري لاندې شو نو یو غټه تیږه وه ما صحیح کړه نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وې هغه هم هغې تیږې له را روان او ما هم هغه تیږه صحیح کړه نو موږ د هغه شپونکي نه ور مخکې شو چې د دې تیږې سوري ته به لږ نبي علیه السلام لږ غوندې دمه شي حالانکې تاسو سوچو کې چې ګرمي وي او په کاڼي نورم لګېدلي د هغې سورې به څونه ګرمي او د کاڼي به څه سورې وي وایي ما زر شګې لاندې وارې کړې یو څادر مې پې خور کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړه الله رسول الله دلته اوده شه هغه مې اوده کړ او زه ګیر چاپېره ګرځېدم څوکۍ مې کوله وایي هغه شپونکي ته مې بچې ملګري څوک یې وایي هغه په مکه کې یو سړی یاد کړه چې زه د هغه غلام یم وی ما دی په دې ګډو چیلو کې د پیش تا ویو موږ له به وله شي د شپونکي له به اختیار و د مالک د طرف هغه زمانه کې پیچا خرڅول نه ما له به وله شي وی بلکل وی ما ورته وایي چې ښه نو بچې داسې وکړه چې دا غولانځه مو څنډه لاس دې مو څنډه د شپونکي غولانځه م پاکه کړه ویې څنډله د شګو مږو نه لاسونه یې مو څنډل نو ما سره د لرګي او کاسه و هغه مې وله ورکړه نو په هغې کې راله پیوله شي نو پی خو ګرمي او ګرم پی کچه چې سړی سکي اکثر خېټه خرابوي نو ما سره په بتکي کې اوبه وې نو په هغه پیو کې مې لږې اوبه واچوله چې دا لسي شي او یو پوټې له غوندې یخ شي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم را پاسېد خوب یې وکړو نو هغه لسي مې پې وڅکله دی په خپله مې وڅکله او په هغه مې وڅکله وی ما ته وی ابوبکر د تلو ټیم نه دی نږدې مې صاحب بلکل د تلو ټیم دی ځکه دې وخت کې نور لږ اوړېدلی و مازدیګرې کچه مازدیګرې راغلی نو بیا موږ روان شو ښه ډېر مزل مو نو یو علاقې ته ورسېدو د ام معبد ورته وایي دا داسې علاقه ده چې اوس زموږ یقین راغی چې د مکې د خلکو د ګرفت نه موږ بچ شو بس دلته اوس مکې والا موږ پسې نشي رارسېدی ام معبد ډېره سخي ښځه و ډېره زیاته خلکو پیژندله نو موږ د هغې کور ته وردن نه شو موږ ام معبد موږ راغلي یو میلمانه یو موږ له څه د خوراک انتظام وکړه
اخو سخی وا هغه مېلمنو دلته کېنه او زما خاون ګډه چیلې سرن له بوتلې دي اوس لک سات پس براشي نو چې راشي نو یو چیلې ګډ بدل حلال کړ حضور پاک ورته او فرمایل چې نه زموږ تلوار ده او مونږ لا سکب د کری وی چې اسم نشته نو ولک صبر وکې زله ساروي لالو نو د کور په ګوټ کې یو چیلې ولاړو نبی رسول الله دا چیلې را لوله شکل ما خذ وی دا اوچا ده دې کې په نشته او بل دا نه جوړه ده کدا جوړه وي نو دا بنور وګړو چیلو سره سرن لتلې و وی حضور پاک ورته فرمایل کته مونږ له دا ولشي نو الله به پکې پیدا کی ما خذ یو خندل دا سادهګان دي دوی د ګړو چیلو د قصو پیسونه نه دي خبر وی چې ګوره اوچا ده اوچا چیلې کې پېنی او نا جوړه ده بیمار هم ده حضور پاک ورته مسکی شوی که تی اجازت کې مونږ به ځان لوله شو اخذ بادل ناخواسته وی دا ولشه درته چې اوچا ده نا جوړه ده او تاسو بیا وی ته لوخې ورکړه لوخې ورکړه نبی علیہ السلام مبارک دا هغه چیلې په تو باندې په غولانځ باندې لاس کېښود او چې څنګه مبارک لاسونه ورسېدل نو چیلې خپې ارتې کړې او تیه د پیو ډک شو او شخوند یې به شروع کړ نو ناجوړه څاروي شخوند نه وای د څاروي د جوړ او د ناجوړه فرق دی چې د څاروي پته د شخوند نه لګي لاله داسې ده که چې ښه برابر شخوند وای دا ټیکي چې نه وای دا ناجوړی او چې داسې لږه لږه معمولي خولاړی راړی دام جوړني دا ناجوړی شخوند یې ښه برابر شروع کړ او خپې ارتې کړې او غلان د پیو ډکه شوه تی او پیت نبی علیہ السلام په خپلو مبارکو لاسونو واغېستل او ابوبکر ته وي ته مسکه هغه مسکل عامر ابن فهیره ته وي ته مسکه هغه مسکل عبدالله ابن ورقت له بل کاسه ډکه کړله ته مسکه په خپله نبي اسلام په اخره کې بیا پیسکل په خپله وسکل او بیا ښځې له ورکړي ته مسکه او جامې وله د پیو ډک کوي دا د خاوند هغې غلم ورکړي دا یو معجزه شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول معجزات را روان دي په دې سفر کې غار ثور کې د دنیا معجزې او که هغه ځای کې سراقه ابن مالک ته وایي چې ستا په سر تاج وینم دام د رسول الله مبارک معجزه دا پیشنګویي او که دلته ام معبد سره کومه مسله راله دام د رسول الله مبارک معجزه ته رخصت شو ښځه ګوري نیغه چې خدای دا څه چلو شو دا څه مسله ده اوچه چیلې ده ناجوړه او دونه پیتې وایستل لکه ته به چې اوښه لس اوښونه هم زیاتې پیتې وایستل او جوړه هم شوه شخوند هم وایي اوس یې تی د پیو ډک دي نبی علیہ السلام خو سره د خپلو ملګرو لاړ او دې کې ام معبد خاوند راغی ابو معبده ښځه ورته وایي ناشنا شي ښځه خاوند ته زر وایي ای سړي راشي او ناشنا ټوکه درته وکړم څه هغه زمونږ ناجوړه چیلې ته وګوره هغه د جوړه شوې ده او هغه ناجوړه چیلې بلا پی وکړل او اوس یې تی د پیو نه ډک دي وی ښځې دا څه مسله ده نو قصه یې ورته وکړه ای ښځې دا سړي څنګه دا شکلونه دا دې ولې پرېښودل دا خو هغه هلک او ځوان معلومیږي چې د مکې خلکو د وطن نه رایستی دی او هغه د آخرې زمانې پیغمبر معلومیږي ولې دې نیثار وی ما خو ډېر وس وکړو چې تا له غټه مېلمستیا کوم ګډ چیلې د لالالو په هغې ایثار نه شو لاړل بیا څه موده پس دا ام معبد او دا خاوند د ابو معبد دی سره د قوم د خلکو لاړل مدینې شریفې ته او د رسول الله مبارک په لاس یې بیعت وکړو خدای پاک مسلمانان کړل د دې معجزې د برکت مدینې شریفې ته چې نږدې شو هلته بل غم پېښ شو هلته د مدینې منورې یو بل لوی بدماش دی یو ډیر لوی ملک دی هغه هم ورته لارې څارلې هم په دې تمه و یاره که راغې نو نیسم به او سل اوښان به ګټم او سل نه 200 به دي نو هغه هم ټولې لارې ورته بندې کړې وې ناقهبندۍ کړې وې یو لار او بله او بدماشان یې ټول ځای په ځای خواره کړو او په خپله هم ولاړ دی ورسره خپل بدماشان دي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور مخامخ بس هغه خو ابوبکر پیژنده نبی علیہ السلام نه پیژنده ابوبکر پیژنده ځکه ابوبکر صدیق دا تجارتي سفرونه کړي هغه پیژنده چې هغه څنګه
ولید د هغه نوم سو بریده، د پلار نوم حسیب، او د اسلم قبیله سره تعلق لري بریده ابن حسیب اسلمی. بس فورا رسول الله مبارک ته وی د الله رسوله بریده دی. نوم خو معلومو، نوم خو د بدمعشانو نیکماشانو چې کوم مشهور خلک پیژني. وی صاحب بریده دی او یارید حضرت ابوبکر، خو تاسو ته 13 جمعه ما ویلو چې د ابوبکر صدیق یاره په خپل ځان نه وه په نبی علیه السلام. بیا ورته حضور پاک فرمایي ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، د هغه دوه متعلق د څه ګمان دی چې درې مو سره الله دی، مو سره الله ملګری دی، فکر مه کوه. اوس بریده سره سیبه نیزه ده، توره ده، غشي دي، لښکر دی. رسول الله مبارک ته رانږدې شو په ډېر خوشحالۍ باندې چې که خیر بس 2 کسه دي او بس سرونه به تي وه مکې ته به یو سم 200 وخان. نو په حضور پاک یې رو بچو، دا بدماش په سړي رومبې رو بچو. نو پیغمبر علیه السلام ته وایي چې را مخامخ شو او تپوس یې کو، نو حضور پاک پې مخکې شو. تورې که ته په ما روب را چې نبي علیه السلام پې ور مخکې شو، نو حضور پاک یې تپوس کوي هلکه څوک یې؟ نو هغه داسې رو بچو که نه، نو هغه وی بریده ته ما نه پېژنې؟ ادم پښتانه وی هلکه د نوم خو یې اټک په دروازه لیکلی، ما نه پېژنې؟ مخلوق دنیا پېژني. چې دا خبره که حضور پاک مسکې شو او مخې ابوبکر ته واړو، نو بریده د دې اصل ماده په عربی کې برد دی، برد یخنۍ ته وایي. نو ابوبکر ته وایي ابوبکره برد الله عنا عدونا، زمونږ دشمن خدای ښه ډېر سوړ کړ. برد عدونا، دشمن مو سوړ شو، یخ شو. هغې نه نیکفالي واغېسته. بیا ورته وایي د کوم قوم سره تعلق لري؟ ابوریده ورته داسې په غصه وایي بنو سهم. رسول الله مبارک بیا داسې مخ راواړو ابوبکره قدر الله لنا سهمه، مونږ له خو خدای د خیر، سهم عربی کې ایسې ته وایي، مونږ له خدای د خیر ایسه راکړه. هغې نه هم نیکفالي واغېسته. وی خاندان دی کم دی قوم؟ وی اسلم. نو اسلم د سلامتیا نه وتی دی. ابوبکر وصلنا بالسلامه، مونږ خو په سلامتیا راورسېدو. یعنې د هغه ټولو نومونو نه پیغمبر علیه السلام نیکفالي واغېسته. ابوبکر وی زه یریږم رضی الله عنه چې خدای سړی غزارونه کې توره ورسره دی، لښکر ورسره دی، او رسول الله مبارک مسکې دی نیکفالي اخلي. چې دا خبره وکړې، نو بریده تپوس وکړه د نبي علیه السلام نه، وی ته څوک یې؟ ستا څه نوم دی؟ رسول الله مبارک ورته انا محمد صلی الله علیه وسلم، نوم مې محمد دی، عبدالله ورسوله. بله خبره نه پټوم، د خدای بنده او د خدای رسول، د خدای بنده، بندگی رسول الله مبارک عرض کړې ده، او د خدای رسول. او چې دا خبره وکړه ورته که بل څوک نو ځان به پټاو چې زما دا نوم دی، ځان پټ کرا شه گزارو نه کی. نه 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 نه، دا مې نوم دی د خدای بنده او د خدای رسول. بس بریده سره نیزه و نیزه او چته کړه ځمکې له راوبلوله. او رسول الله مبارک ته وایي وی ان وجهک لیس بوجه کذاب، وی ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، دا د رښتوني سړي مخ دی. بس ستا دین څه دی؟ اسلام. څنګه به دا داخلې ستا به څنګه ملګری کېږم؟ وی 2 خبرې دی به وکړې، اراته ښایه او اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. بریده خدای مسلمان ته دروغجن نه، ستا مخ دروغجن نه دی. دروغجن سړي د مخه معلومیږي. او مرګرو ته وی شابه ټول مسلمانان شه، ټول مرګري خدای مسلمانان کړ. هغه انسان چې د رسول الله مبارک د ښکار په تمه ناستو او سو شپې ورځې لارې څارلې وې، هغه خدای د پیغمبر غلام کړه. بریده ورته د الله رسوله د مدینې خلق قبایلي خلق دی، نو که ته د چا په امان کې داخل شوې نو ته به محفوظ یې. اوس هم چې د قبایلو ملک سره څوک دی راشي بیا ورته څوک غږ نه کوي، او دشمنان دې ډېر دي، نو ته زما په امان کې مدینې ته داخل شو، دا به ډېر ښه، څوک به راته غږ نه کوي. هغوی ډېره ښه ده. نو بریده خپل پټکې راکوز کړه او د نیزې په څوکه کې ونیوه، او د پیغمبر علیه السلام د خادم په شانتې د اوښې واګې لاس کې ونیولې، او خپل بدماشانو ته وی ګیر چاپېره تاو شئ. اوس خو بدماشان نه دي، مسلمانان دي.
چې څوک نقصان ونه رسي او د یو جلوس په شکل کې پیغمبر علیه السلام مدینه منوره او قبا ته وردننه کړ او آواز به کوي خلکه ور رسول الله مبارک د بوریدا په امان کې مدینه ته داخليږي چې چا متسترګې کاږي کړي نو ګورې زه پوه شم هغه پوه شم الله سونه مدد کوي په دې طریقه حضور پاک لومبي قبا ته لاړ او د قبا خلق دا به سار روتل تر مازدیګره پورې به په انتظار وو ځکه هغوی ته پته لګېدلې چې حضور پاک راوته دي نو ماښام به کور ته واپس لاړل نو یو یهودي دا قافله صحیح کړه نو اواز یې وکړه ای د مدینې خلکو بختم روچت شو بختم راغی هغه دی نو خلکو را منډې کړې چا سره وسلې دي چا سره تورې دي او د رسول الله مبارک د اوښې مبارکې نه ګیر چاپېره دي او په یو شان کې خدای مدینې ته ورسو بیا د مدینې منورې زندگی او کله ورسېد ولته څه وکړل بیا دا انشاءالله که موقع وه نو آینده جمعه کې به بیان کړو نبی علیه السلام مبارک د سفر په میاشت کې هجرت شروع کړی و د ربیع الاول په میاشت کې مدینې شریفې ته ورسېد او مدینې ته چې څنګه ورسېد د مدینې خلک به سار راووتل ګرمي وه ډېره زیاته نو تر د لسو یولسو پورې به په انتظار ولاړو چې اوس به نبي علیه السلام راشي اوس به راشي اوس به راشي خو بیا چې به موسم ګرم شو نو دوی به خپلو کورونو ته واپس شو نو په دغه ورځ چې حضور پاک مدینې ته ورسېد یو یهودي په خپل قلا باندې ولاړو او هغه دا قافله ولیده هغه وپېژندل هغې پوه شو نو هغه آواز وکړه ای د مدینې خلکه ای د یثرب خلکه ستاسو بخت راورسېد ستاسو هغه ښکلی نصیب او ښایسته قسمت مدینې ته راورسېد نو بس د مدینې خلکو تورې غاړو ته واچولې او غشي راواغېشتل او د رسول الله مبارک استقبال لپاره ضرور ووتل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جدا وخو او حضور پاک بخپل جدا اوخو ابو بکر زر د خپل اوخینا د نبی علیہ السلام اوخی ته ورواوړید او د پیغمبر علیہ السلام سره کېناسته او د خپل صادر سورې پې د پاسه وکړه چې په نبی علیہ السلام سورې وي نو یو خو به دا چې د باندې سورې شو او دویم دا چې د نبی علیہ السلام به خلک پیژني چې دا سورې پې شوی دی د صادر دا حضور پاک مبارک دی نو دوی لاول ورسېدل قبا ته اوس چې کوم ځای مسجد قبا دی دې ته به عوالي وې دې ته حضور پاک ورسېد نو څلېرویشت ورځې یا څوارلس ورځې تقریبا دا پیغمبر علیه السلام هلته تېرې کړې چې څنګه ورسېدل نو فورا حضور پاک یو خپل ارمان ښکاره کړه یاره وی دلته یو جومات جوړول پکار دی نو یو صحابي حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه هغه وی چې زه ځای ورکوم جومات له او پیغمبر علیه السلام هغه سره دیره هم نو هغه جومات له ځای ورکړه او بیا جومات آبادي شروع شو نو صحابه پکې لګیو هغیم پکې کار کو او خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پکې په خپله کار کو کار یې شروع چا به یو خښته راوړه چا به دوه خښتې راوړلې دې نه دا معلومه شوه چې یو ځای ته یو انسان ورسیږي او دې پکې آبادیږي نو په هغې کې جومات ته مخکې نه جوړول پکار دی زمون خلک چې څومره آبادۍ نن سبا کېږي څوک پټۍ خرڅوي ځمکه خرڅوي کورونو له د جومات غم څوک نه کوي وروستو بیا یو نه سوال کوي د بل نه سوال کوي د بل نه سوال کوي نو د خپل کور غم خلکو سره او د خدای د کور غم چا سره نه د خپل دنیا فکر هر چا سره او د الله د کور او د آخرت او د مونځ سودا دا کمو خلکو سره نو حضور پاک لومبې د جومات بنیاد کېښود او مغه کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه د هغې بیا امام هم کو او یا افتا یا څوارلس ورځې یا څلېرویشت ورځې دا حضور پاک هلته تېرې کړې د میلمستیا
هغه صحابي څونه خوش قسمته و کم جومات ته چې هغه ځای ورکړ وروسته د هغه کورم په جومات کې شامل شو دومره خوش قسمته و چې الله د دې جومات صفت په قرآن شریف کې کوي الله کوي لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اغا جماعت پا مخدز مکا دا بیت اللہ نا پس رنبی جماعت دا بیت اللہ نا پس دا حضور پاک پا زمانہ کی رنبی جماعت اغا مسجد قباء دے او اللہ وی دا دی بنیاد پر یاکارے ندے کے خودلے شوے دا پا تقوی او پا پریزگارے کے خودے شو او اے پیغمبرہ تا دیر مناسبی چی رنبی پاکی تود رے گے و منس پاکی ہوکی او اللہ صفتو کوي دی جماعت تا اغا خلق رازی چی دا اغوی پاکیزوال خوخ دی ستروال و صفی خوخ دا او اللہم پاک خلق خوخی دا اللہم پاک خلق خوخ دی نو حضور پاک بیارا دی خلقو نتا پوسو کو وی تاسو سا عمل کوي جس تاسو دا صفای اللہ پا قرآن شریف کے ذکر کو وی سید اللہ رسول منگ لاول چی استنجاو کو نو پلوٹا زان صفا کو د لوټې نه پس بیا اوبه استعمالو نو دا مستحبه طریقه هم ده چې سړی بعضې خلک استنجا کوي نو صرف په اوبو ځانو وینځي نو هغې سره پوره صفۍ ګورې نه راځي دې زر پاسي خو د متیازو قطرې لږې لږې را روانې وي نو دته خو پته ونه لګي دی خو دا د اوبو قطرې دي او د متیازو لږې لږې را روانې او چې سړی په لوټه او په کاغذ مخکې ځان اوچ کړي او پوره یقین راشي چې اوس زما د متیازو قطرې نورې نه راځي نو بیا په اوبو ځان ووینځي نو پوره صفۍ راشي نو یو خو د دې جومات صفت الله وکړو د هغه قوم صفت یې ورسره وکړو هغې ته پاک خلک ووی تقوادار خلک یې ورته ووی او دویم نمبر الله د جومات ته یو لوی شان ورکړ هسه شی دی رسول الله مبارک فرمایي چې چا په خپل کور کې اودس وکړ او دې مسجد قباء ته لاړ او 2 رکعاته لمونځ یې پکې وکړ دله به الله د دې 2 رکعاتو په عوض د عمرې ثواب ورکړي څومره لویه خبره د عمرې اجر پې میلاویږي عمره چې ته د مدینې نه راځې او مکې ته وخت څونه لګي سفر څومره دی مشقت څومره دی او بیا عمره کول آسان کار نه دی ګران کار دی خدای پاک دومره اجر ورکړه 2 رکعاتو له چې د عمرې برابر نو څومره خلک پکې چې 2 رکعاته کوي د عمرې ثواب یې کېږي او هغه د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې په اربونو کربونو خلکو پکې منځونه وکړل د دې ټولو ثواب به نه کمیږي او د دې برابر ثواب به د هغه چا کېږي چې جومات ته ځمکه وقف کړې ده خیاف سړی هغه ځای نه حضور پاک بیا د جمعې پر ورځ را روان شو د ګل پر ورځ رسېدلی او د جمعې پر ورځ را روان شو په ربیع الاول نو چې څنګه د جمعې پر ورځ د بهر راووته نو لار کې یو محله و بنو سالم هغې کې حضور پاک لومبې د جمعې مونځ وکړ دې نه مخکې د جمعې مونځ فرضو جمعه خو لیکن په مکه کې طاقت نو چې جمعات کې منځ وکړي مشرکانو نه پرېښودل او په لاره د بانډې دي ټولې بانډو کې د جمعې مونځ نه کېږي مسجد قباء بانډه ده نو هلته هم د جمعې مونځ ونه کړه حالانکه یا 2 جمعې یا 3 جمعې پکې منځ کې راغلي دي او دا د مدینې مضافاتو ته داخل شو نو لومبې د جمعې مونځ نبي علیه السلام وکړه او چې څنګه یې مونځ وکړه نو د مدینې او د سرداران راغون شو نو پیغمبر علیہ السلام ته درخواستونه شروع کړل الله رسول ته به زما علم ما سره به بل وی دا الله رسول ما سره به بل وی دا الله رسول ما سره به رسول الله مبارک او فرمایل زما دا او خپرې ده چې دا کم ځای پرې وتا دقه ځای بز قیام دا د خدای د طرف نه مامور ده د خدای د طرف نه زما دی او خطا اډر کیږي چې کم ځای دا سم لاستا د چا د دروازې مخکې به زه به د هغه میلمه او ماشومان راووتل ښځې راووتې په دیوالونو ښځې ولاړې دي او ماشومان په لارو کوڅو کې ولاړې دي او ډېره خوشحالي ده په مدینه منوره کې او ماشومان تنبلونه وي او ښځې هم تنبلونه وي او طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا لله دع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع پمونگی دا سوار لسم سپومه دا قبا دا درون روچتا شوا دا سوار لسم سپومه اوی ترسو چی مونگ جمدیو دا دی شکر پمونگ لازم دے ترسو چی زمونگ جن دی مونگ با دا دی شکر ادا کرو او اے اغی شخصیت چی تا خودے مونگ ترا لے گلے جئت بالامر المطاع تا تا دا سے کار خدای در کردی دی پا دا سے کار تا مونگ لرالے چی مونگ بس تا تابیداری کو تا بدا مونگ مشرے دا شروع شوئی خوشحال دی حضرت انس وی قسم پا اللہ چی رسول اللہ مبارک پا کم روز مدینہ منوری تا داخل شو نو طول ارس روخانو اضواء کل شئی اوی پا کم روز چی رسول اللہ مبارک دا دنیا نا تشریف یوڑا خیرت تا وی مونگ لا دا پیغمبر علیہ السلام دا قبر پا خورو کے لاسونا لڑلی لگیو پا قبرم خورے چولے خوچے مو قتل نو ارس تیاریو اغرنا نو کم چی دا حضور پاک دا راتلونا پس کا مرنا پا مدینہ کے شورو شوی معشومان خوشحال دی خزی خوشحال دی والا خوشحال دی اور رسول اللہ مبارک بدا معشومانو پا سرون لاسونا کی خودل وی بچے تاسو خوشحال ہے وی آو بچے ستاسو ز خواخیم آو دا اللہ رسول زمان دیر خواخی وی خگوری زمام خواخی خوا زمام در سرمی نشتا یو برخوردار دی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ ابن براء نوجوان دی تورا و سره دا خو قبایلی خلق و تور بیزان سره گرزولی ابا دا پیغمبر علیہ السلام دا دی اوخی نیو خواب الخواولی در اولی دا نو حضور پاک و توی برخوردار دل تراشا بچی اولی تا تاویگی نا تاویگی وی دا اللہ رسول دیر میں خواخی دے پڑون بی زلولی دا وی زدی خواخی وی آو وی دا خواخی مقصد خودی که دا ما خبر با منی سوک چې دا چا خواخی دا غطا بیداری کئی وی بلکل وی لارشا او پلار دی ملک سر تی پریک او مال راولا اس پا پتاو لگی که دا ما سر دی مین رشتونی دا وکدر او جنر اگه وی سیب لگو دریگا او توری لیشلانگ ورک او منڈ اکڑی حضور پاک وی دل تراشا منگ پچا پلاران نو جنو خواه منواوی دا پلار با قدر کے عزت بکے احترام بکے خود تمی کتی چی مینا رشتونے دا کنا دا واقعی مینا رشتونے دا چی نبی علیہ السلام مدینہ تراغی بیا یو سورو دی پسی تپوسو کو یرا دا دی حجرت پا موقعی ولکو طلحہ نمو دا پلار نمی براو نینما انشتا ما سر خویری پلار دیر مینا اکلا چاول اطلاع راوڑوی دا اللہ رسول اللہ خستانا پس چی تلی دینا جوڑا دے بیمار رسول اللہ مبارک او فرمائل ویدے چی دو تا پوستے دو نو دا قبا سردا سی یو سو گزو پاسے لکے 9 کلومیٹر نبام کمی یو پرلانگ بی دا دا قوم اسید بنو انیفے وطاوی نو رسول اللہ مبارک التلا وسم پاغه دی داغه چې کم کور دی نو پاغه دی یو رکوټې غوندې چار دیواري د جومات ته او د چت پې نشته خو د خټو د ګټو یو دیوال ته ګیر چاپېره تاو دی او پکې دا پوزکي موزکي پراته دي نو خلک ورننوځي پکې مونځ هم کوي رکوټې غوندې جومات دی داسې د 2 صفو په اندازه 2 صفه یا 3 صفو داسې د میراب نه دی دغه پورې دیوانه پورې چې پیغمبر علیہ السلام ورننه وتل او هغه حضور پاک ته وکتل نو ډېر په ژړا شو نو نبی علیہ السلام تسلی ورکړه طلحه مه ژاړه خدای به دې جوړ کړي وی نه صاحب په مرګ نه یارېږم و چې ما ته ولیدې نو زما په دل کې تا سره ډېره مینه پیدا شوه نو ما وی خدایه زما به ټول ژوند د حضور پاک سره وي او زه به په سپلی ګرځم او خدمت پې کوم نو ژاړم په دې چې هغه ارمان به ځان سره قبر ته یوسم ستا خدمت میں انکڑی شو حضور پاک پی پیشو
چې دا غریب سخت ناجوړه دی نو بهر راووته هغه له خو یې تسلي ورکړه خو بیا ملګرو ته ویې داسې معلومیږي لکه دا طلحه دی بیماری کې مري نو که دی وفات شو نو ګوره جنازه به پرې ځکو اتفاق ته ګوره هغه شپه وفات شو او هغه وصیت وکوي ګورې رسول الله مبارک زما جنازې له رونه غواړئ او ولې مه راغواړئ وایي په لاره د یهودیانو کورونه دي هسې نه پتلو یا په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي ګوره مینه دې ته خیر دی حالانکه رسول الله مبارک فرمایي وی ده چې د چا په قبر جنازه وکړه چې چا باندې جنازه وکړم زما د جنازې په وجه خدای هغه ته قبر کې رڼا پیدا کوي لیکن هغه وایي تا هر څه به وشي خو چې حضور پاک له تکلیف میلاو نشي په دغه شپه چې وفات شو نو صحابو دفن کړه سهار حضور پاک تپوس وکړه وی د هغه طلحه معلومات والی چې هغه به څنګه وي صاحبه خو پرون ستا نه پس وفات شو جنازه وی جنازه خو بیګا د شپې شو خخ کړی دی تاسو ته ما نه وي زه په جنازه کو وی حضرت تاسو خو او فرمایل خو هغه وصیت وکړه چې نبی علیه السلام زما د جنازې نه مه خبره وی هسې نه پتلو راتلو کې څوک تکلیف ورنه کړي یهودیان ډېر زیات اوسېږي دلته رسول الله مبارک وی دی چې دوی په قبر جنازه کوم دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی نو راغی قبر ته ودرې صحابه ورپسې دي داسې دوی ولا وکړه چې په ژوند کې د حضور پاک هره دعا ډېره مبارکه ده دا ډېره مزیداره ده څنګه دعا کوي اللهم القط طلحه بحيث تضحك الیه وهو يضحك الیک خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله دې تا ته خاندي او ته ده ته خاندي یو بل ته خاندي داسې دعا ولا دا ډېره د مینې دعا ده قسم دې د حضور پاک مینه د ایمان نښه ده د رسول الله مبارک سره محبت دا د مؤمن د ایمان نښه ده خو محبت صرف د خولې نه محبت دغه دی لکه طلحه ته وایي زما خبره منې که نه منې پلار وجنې که نه پلار یې پرې نه وجه معلومات یې ولا غشته یوازې په چغو کار نه کېږي چې زما د حضور پاک سره مینه ده او زه عاشق رسول یم نه عملي کردار بخې عمل بخې ستا د حضور پاک عقیده خوښه ده که نه ده خوښه ستا د پیغمبر مبارک خوی خوښ دی که نه هغه غیبت کړی دی هغه کنزل کړی دی خو په غیبت خفه کېده په کنزلو خفه کېده هغه د مسلمان په ضرر خفه کېده ته ټول ورځ کنزل کې د مسلمان غیبت کې مسلمان سره بغض حسد کې مسلمان ته ضرر رسول غواړي مسلمان تنګې ګاونډي تنګې او چې کم خلق د پیغمبر په لاره روان دی کم خلق چې د پیغمبر میشن یې لاس کې اغشتی دی او د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین خلکو ته رسئ هغې پسې سپکې وې پټکي ته په سپک نظر ګورئ د پیغمبر جامه دی نه ده خوښه د پیغمبر شکل دی نه دی خوښ او ته یې زه عاشق رسول یم په تشو چغو کار نه کېږي مینا ده هغه چاره د رسول الله مبارک سره چې د رسول الله مبارک په نقش قدم روان دی او د هغه شکل شباهت او د هغه اخلاق او خوی او کردار یې ځان له خوښ کوه ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر تاسو لما وی خشته نمونه در لګري څوک چې خدای مني او د خدای د ملاقات او د رحم او د آخرت د رحم دروازه د رحم امید لري ا دې د پیغمبر نمونه ځان له هغه نقشه دې په ځان کې پیدا کړي نقشې موږ د انګریز په ځان کې پیدا کړي دعوه د رسول الله د مینې لري نقشه او شکل او جامه او پیزار او ولاړ او ناست او خوراک او سکل د انګریز په طریقه کو غم خاده د انګریز په طریقه